د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د فیسبوک او د سوشل میډیا درنو لیدونکو سلامونه او احترامات مو ومنئ. پاک رب دې وکړي چې تاسو به ټول تر دې مخ خوشحاله او یو بل سره د مینې او ورورولۍ په فضا کې ژوند ولرئ. لکه څنګه چې تاسو بهتره معلومه ده د نظام د اوسني نظام څخه د ملاتړ په موخه باندې یو انلاین لاریون په لار اچول شوی و چې دغه د لومړي ځل لپاره په رسنیو کې په سوشل میډیا کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د نظام نه د ملاتړ په موخه باندې په دا ډول باندې یو انلاین لاریون ترسره کیږي. په دغه لاریون کې تاسې ته معلومه ده چې زموږ یو شمیر د نظر خاوندانو هغه کسانو چې د افغانستان په نظام کې په تیرو کې کافي تجربې لرلې هغوی هم خپل نظرونه شریک کړل. د دې ترڅنګ په زرګونو کسانو په دغه کې برخه واخیسته، خپل نظرونه یې د کامنټ په شکل باندې او همدارنګه په لایف پروګرامونو کې په برخه اخیستلو سره هغوی خپله برخه واخیسته او د اوسني نظام نه د ملاتړ په موخه باندې خپل نظرونه زموږ او ستاسې سره تبادله کړل. همدارنګه تاسو معلومه ده چې د دغه لاریون لپاره په مستقیم ډول باندې یو پلان جوړ شوی او د نیکه مرغه دغه پلان په ښه ډول سره ترسره شو چې په سلګونو زره کسانو ته د دغه لاریون موخه هدف او دا ورسېدل. هغوی له دغه لاریون نه خبر شول او هغوی مستقیما خپل ملاتړ له دغه لاریون نه څرګند کړو او د دغې ملاتړ یې وکړو. دا چې په دغه لاریون کې څه ترسره شوي دي او لاریون څنګه او تاثیرات یې څه دي، پایلې څه دي، او دا به هم واورو له ملګرو نه، دوستانو نه چې که په راتلونکي کې دغسې لاریون ترسره کیږي نو نیمګړتیاوې څه دي چې تر څو په راتلونکي کې هغه هم په نظر کې ونیول شي. نن موږ درې ملګري چې په دغه لاریون کې مو برخه لرله تاسې سره په مخامخ یا ژوندۍ بڼه باندې یو. ډاکټر صاحب نجیب الله زاخیلوال او همدارنګه ایمل ظاهر، موږ درې ملګري یو، له تاسې اورو او د دې ترڅنګ په دې باندې کار کوو که په راتلونکي کې دغسې لاریونونه ترسره کیږي دا باید وارزو چې پایلې څومره مثبتې او ګټورې دي او هغه څه دي چې باید په راتلونکي کې په نظر کې ونیول شي چې لا په دغه لاریون کې ورته پام نه دی شوی. ستاسې کمنټونه به هم راخلو. مخکې له دې چې ستاسې کمنټونو ته لاړ شو، لومړی به خپلو دوه ملګرو ته ډاکټر صاحب زاخیلوال او همدارنګه ایمل ظاهر دوی دواړو تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. کورمران زاخیلوال صاحب، تاسې خو په ډیرو ژوندۍ پروګرامونو کې چې د همدغه انلاین لاریون په اړه باندې وه برخه اخیستې وه. که لیدونکو سره نن په دې خبرې وکړو چې څنګه ترسره شو، له هغې وروسته به بیا ایمل ظاهر ورته راشو، د هغه به یې واورو. مهرباني. تر ټولو د مخه د سوشل میډیا او د فیسبوک د پاڼو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. علیکم السلام. او له دې سره خپلو هغه ملګرو دوستانو ته چې موږ یې ونازولو، ملاتړ یې زموږ وکړو، یا په مستقیم ډول باندې یا په غیر مستقیم ډول باندې، د هغوی نه مننه کوم. او همداراز د هغه دوستانو څخه چې زموږ یې مخالفت وکړو، موږ ته یې تهدیدونه وکړي، ګواښونه یې وکړل، موږ کوشش یې وکړو چې موږ له دغه لاریون څخه لاس واخلو او یا یې کوشش وکړو چې موږ تخریب کړي. د هغوی څخه هم مننه کوم. موږ یې لا باثباته کړو، لا یې په دې پوه کړو چې مبارزه یعنې بله لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړه، دا د لاریون چې د دې یوازینۍ موخه د افغانستان د اوسني نظام یا دغه حکومت د اسکلیټ څخه ملاتړ او همدې خاطر دا لاریون د جنوري د اولې نیټې څخه پیل شوی و تر 9 نیټې پورې. نو نن موږ په همدې به بحث وکړو چې په دغه 2 ورځو کې موږ څه ولیدل، څه وشول او څه پرمختګونه مو کړل او څه ستونزې موږ ته راولاړې شوې او یا څه بریالیتوبونه وو. په همدې بحث سره خبرې وکړو. ابتدا کې دا لاریون لکه اوله ورځ وه، خلکو ته د خلک په دې نه پوهېده چې انلاین لاریون یا انټرنیټي لاریون یعنې څه شی. دا یو ما ته ملګرو زنګ راوهه، ځینې ملګرو به یو قسم ملنډې پر موږ وهلې چې انټرنیټي لاریون دا څه معنا، خلک سرکونو ته راوځي، تاسې انټرنیټي لاریون. نو موږ چې کوم بحثونه خپل منځ کې سره کړي وو، کوم جوابونه هم پیدا کړي، نو د هماغې له مخې به مو ورته سوال جواب ورکړو. اکثره ملګري ډېر زر قانع کېدل او پوهېدل او خوشحاله کېدل، هم تشویقول او ملاتړ یې کوو. ولې یو تعداد ملګري نه دا چې نه قانع کېدل، لا یې پسې په ملت باندې زموږ لا پسې دغه کوو. خو ما به ورته وویل چې خیر تاسې موږ سره یو 3 ورځې شرکت وکړئ، برخه را سره واخلئ، انشاءالله چې تاسې به
ښه نتیجه به ترلاسه کړي. بله په دې کې داسې سیاسیون هم وو چې هغوی مخامخ شخصا ماته میسیجونه وکړل، ملاتړ یې وکړ. یو تعداد ډېر تکړه مشران هم وو، هغوی څخه زما دا توقع نه وه. هغوی نه دا چې لومړي کې په کلاره ماته وویل چې له دې شي څخه تاسې لاس واخلئ، دا نظام دا دی، دا نظام دی، دا پلان دی، دا دستان دی، یو عالم پوښتنې وشي نه. خو بالاخره یې تهدیدونو ته لاس ورکړ. نو اخري چابل ځل ما دا خبره وکړه، نو اوس به یې وکړم ولې هغې خلکو میسیجونه ټول ما سره خوندي دي. زه ورته د همدغه ځای څخه وایم چې تاسې چې څه وکړل دا د نننۍ دنیا ده، دا په هر څه هغلته د فیسبوک په سینه کې پاتې دي. خو هیله لرم چې له خپل وجدان و ایمان سره او ګریوان سره په کتو د هغه لارو تاسو هم لاس واخلئ چې زموږ د ملت د بدبختۍ سبب ګرځېږي. که نه یو شی دی چې د نجیب په ذات کې شخصا زما په وجود کې دا شی نشته دی. که چېرته وخت راغی او تاسې داسې یو خیانت وکړو نو زه به هم هغه ستاسې مشرین او ملت ولس ته وښیم چې دا ستاسې هغه مشرانو چې موږ په یو معمولي خبره باندې تهدیدولو، نو د دوی نو هیله به دا وي چې بیا هغه وخت کې به سره ډېر سره به پښیمانه او خفه به یو، او دوستي به مو سره خرابه شوي وي، یا انډیوالي به مو سره خرابه شوي وي. نو هغوی نه مننه کوم، کور ودانۍ ورته وایم، ولې بخښنه ورته نه کوم په هېڅ شکل ورته په تمه یم چې او دې هیله هم لرم چې دوی اصلاح شي. مهرباني. بله مهرباني ظاهر صاحب تاسې اورو. بله فکر کوم اوس مې غږ صحیح سوم. شروع کې باید زه سلامونه دغه د ویر افغان پاڼې لیدونکي او اوریدونکي هغه کسان چې د ویر افغان چینل په فالو کوي، تعقیب کوي، او د موږ یوټیوب چینل او همدا رقم انستګرام، ټویټر هم په چینل کې لرو. ټول نه مننه کوو چې موږ سره د همکاري کې همغږی ده او تعقیبوي د موږ پاڼه هم. نو بیا هم نور تاسو ته هم د سلامونه مې. نو زه ډېر خوشحاله یم چې دغه آنلاین لاریون چې په نه تنها افغانستان کې دغه کانسپټ د آنلاین لاریون په نړۍ کې اول ځلې معرفي کیږي او دا هم د موږ او تاسو افغانان لخوا نه معرفي کیږي. نو هیله همدغه ده چې آینده کې چې همدغه لاریون زموږ په سرکو کې نیسو، ډېر ترافیکي مشکلات رامخې کړو، خیمې په سرکو کې بندوو، لارې بندوو. نو کوشش وکړو پس له دې د لاریون موږ انټرنیټ له طریق نه، ډیجیټل طریق نه، نو ډېر په صلحامیز او د خپل مفکورې منطقي باید د لاریون مخکې واچو. همدارقم زخلوال صاحب ویل اول خو باید وایست کله چې د آنلاین لاریون کوم شروع کړه نو په دې کې موږ ډېر ستونزې ولیدې. ډېر کسان موږ سره په اړیکه کې موږ ته یو آفر د نقدي یا د پیسې ورکړه چې موږ ته هغوی سره باید کار وکړو یا بندې کړو یا موضوع چینج کړو. نو موږ همدا رقم لکه تاسو ډاکټر صاحب زخلوال صاحب همدا رقم د کمیسیون هر غړو نه نو مننه کوو. انشاءالله سبا ته بل خبرونه همدا رقم نن موږ 3 کسان اساستو. نو د کمیسیون هر غړی د خپل نظرونه به یو بل سره شیر کړي، خبرونه همدا رقم بلرو. سبا ته بیا بل 3 کس به راځي موږ نه. نو ټول نه مننه کوو چې په دې آنلاین لاریون کې ډېر زحمتونه یې ویسته. نو په همغږ املاس اوږه په اوږه یو بل سره کار یې وکړه. نو د لاریون دونه مهمه یې کړه، دونه کامیابه یې کړه چې نن بسته افغانستان کې کسان پر خبر دي او په موضوع باندې پوه شوي دي، او همدا رقم د اروپایي، امریکایي یا بل نور قارو کې مکمل افغانان په دې باندې اوس پوه شوي دي چې آنلاین لاریون کې څه شی ده. نو انشاءالله په آینده کې ټول نه مننه کوم، نه د کمیسیون غړو نه تنها، همدارنګه د هغه اشپیدکاسیز ګروپ کې چې دا اوس موږ غږ اوري، هر کوم ورور څه اوري، یو نړۍ مننه کوو. نه څه کولی شي دلته د هغوی راپور نومونه بیل واخلو، در مننه وکړو. ټول نه په عمومي ډول باندې مننه کوو چې موږ سره همکاري کړې ده. نو انشاءالله دغوی لپاره نو دغه لیستو لپاره چې موږ سره د سټاتستیک احصایه د لاریون مکمل جزئیات به انشاءالله موږ به یو میاشت یو نیم میاشت کې یو بوکلت به ورته جوړه، کتابچه ورته آماده کوو چې د راپور او د دې جزئیات مکمل به انشاءالله ټول ته تقدیمیږي، جوړیږي. نو دا د لاریون په هکله وو. نو انشاءالله به نور لاریونونه هم به موږ آینده کې لرو، نور بحثونه هم لرو د ویر افغان پاڼې لخوا. نو یو ډېر مهم خبره چې دا اوس ټول ملګري اوري په دې چې د خپله د ویر افغان پاڼه
ویر افغان پاڼه مسؤل یم تاسو هم همکاري پکې کوئ اډمنان استئ او زه هم عمومي اډمن یم په هغه ورونه پیشنهادونه کړي دي بعض کسان ورونه مونږ ته ویل دي اډمنینا پاس لاریون والے مونږه اډمن نه استو نو د موږ هدف هغه ورونه خفه نشي په دې باندې چې د موږ په لاریون اصولو کې لیکل شوی هر ورور سره همکاري کې لاریون د موږ هدف څه ده آنلاین لاریون ده هر څوک موږ سره همکاري کې مستقیم ډول غیر مستقیم ډول هغه کسان موږ هغه کسان واخصو ویر افغان پاڼه کې اډمن ک د موقت ټایم لپاره وخت لپاره او پس د لاریون ختم سو د جنوري هغه کسان موږ مسؤلیت لري سو هغه کسان بیرته د اډمنینا بیرته وباسو په دې سره بله وګورئ خپانه سره د انلاین لاریون اصول او د دې کې ای سرور باید خپانه سي او د موږ هدفونه یو ده اراده یو ده مهم نه ده نو غیر مستقیم غورونه سم همکاري کړي پاڼه لري ګروپونه لري نو ونه نړۍ مننه کو نو هغه ورونه ته بیا هم پیشنهاد تر وکم د شخصي ونه بولی د لاریون موږ هدف لاریون و پادمن کدل تاسو افغان پاڼه کې موقتی او اصولو کې هم د ظاهر صاحب تاسو خبرو ته بیا راځو یو دونه غاړي نه بولم هغه دا چې همدغه محل زموږ لایف د بلابلو صفحو لاري او همدارنګ ګروپ لاري شیر شوی دی یو دونه چې هغه د پښتون رويخ شخوځخ کې هم دا اوس دغه لایف مو نشر شوی دی او زموږ په زورګونو لیدونکو سره به دا شریکيږي کمنټونه به هم راخلو د دوی نظرونه به راخلو ځکه نن موږ په خبرونه کې کوم خاص ملمنه لرو موږ تاسو په خبرونه باندې بحث کوو کمنټونه به هم رالو د خلکو کمنټونه به هم لولو زه غواړم چې دغه د اوسنی نظام د ملاتړ په مخه باندې موږ تاسو کوم هڅې پیل کړې دي غواړم لیدونکو سره یو لنډه څلوریزه شریکه کم لاغیرو سره ځخروات صاحب کمنټونه راخلي وګورو چې څه پښتني کیږي او لچانه کیږي وایي چې نه تور پورته شو نه سر په وینو رنگ شي چې نه بیا تور پورته شو نه سر په وینو رنگ شي بادار دغه جنگ دی د وطن اخیره جنگ شي او کزړونه سره یو کړو او لاسونه سره ور کړو کزړونه سره یو کړو او لاسونه سره ور کړو دا کانی بلالونه شي دا بوټي بلوان نو ډیره مننه ظاهر صاحب تاسو له معلوماتو نه ورسره بیا تاسو راځو رښتیا هم کوم تاسو په یو اتفاق شو د نظام پر وړاندې باندې خندونه دي دغه پر وړاندې یو ځای په اتفاق باندې سره راجیک شو نو دا کانی به په لوانګ باندې بدلیږي او زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ور کړو ډیر څه به حاصل کو واغستون نظام او په کې د خلکو پر وړاندې پرتیستون دي دغه پر وړاندې باندې همدغه ځوانان چې په دغه انلاین لاریون کې برخه اخیستي او په لکونو ځوانان دي همدغه رغند رول لوبي ځخلوال صاحب کمنټونه به هم راخلو او د دې ترڅنګ تاسو چې کوم ژوندۍ ونی کړی دغه په اړه به هم تاسو معلومات لرئ چې ارزونه څنګه کوي پایلې څنګه دي او د دې ترڅنګ د ملګرو کوم نظرونه چې هغه ته به هم جواب وایو لکه څنګه چې ما یادوري وکړه موږ هم ځای ته هم په یو تاسو هم موږ هم مخالفان درلودل هم تر کومه چې زه ما ډېر خبرونه تو پېژما پر غاړه باندې وو ځای چې هغه کې ډېر د خاطرې پکې وی چې واقعا ډېر دردونې خاطرې د ټول خاطرو د ملګرو د ټول دغه به یو خاطره سره واخلم چې د خپل دغه ملګرو ته وایم چې د دې چې تاسو هم دغه یو خاطرې ته وګورئ چې هغه یو مولوي صاحب د لاریون په یو برخه کې ما سره آنلاین میلمه شو او ما پرې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د نظام سقوط مولانا صاحب تاسو څنګه ارزوئ آیا دا یو انساني عقلي منطقي کار دی چې اوسنی د روان نظام چې 14 کاله ایله کېږي چې روان دی البته کتاب نه پرته له کودتانه هغلي ولسمشر حامد کرزي پخواني ولسمشر حامد کرزي صاحب اوسني ولسمشر کرزي ته د شفغاني ته انتخابات یې راټاکل لري دا واک وسپاره تاسو په دې باره کې څه فکر لرئ آیا اړتیا د دې شته چې بیا کودتا وشي انقلاب وشي یو نامه بل نامه هغې ډېرې خبرې وکړلې خو یوه خبره چې واقعا ما لپاره ډېره دردمنه وه او ډېرې وځورولمه ډېرې یعنې دغه یې کړمه بیخي ملولې کړمه
هغه دا چې مولانا صاحب وایي چې زه په بیت الله شریف کې ناست وم چې دا د ټولو مسلمانانو د عظمت او د لویوالي هغه مرکز دی. مسلمانان هلته ځي او له هغې نه څوک له دعا او استغفار او د خدای عظمت او ټول انسانانو سره د مینې محبت هغه ځای دی. دی مولانا صاحب ویلي وایي دغلته ناست وم نو ما به ډېر خشوع عاجزۍ ناست وم خپل ذکر مې کوو یو ماشوم ما ته راغی او خبرې را سره کوله نو وایي ما نه په عربۍ کې پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې؟ ته د کوم ځای یې؟ ما ورته وویل چې زه د افغانستان یم. وایي دی غالبا د مصر و دا خلک. دې سره مور هلته لرې ناسته وه. وایي څنګه چې د دې مورې د افغانستان نوم واورېده نو وایي دې خپل زوی ته یې غږ چې تعال یا حبیبي را منډه کړئ ای زویه یا زما محبت یا مینې. دا ماشوم منډه کړه او دا ماشوم یې داسې په تیزرۍ کې زغې کې واغسته او دا ښځه وایي د دې حرم نه و یعنې لرې شوله د ما نه. زه ورته بلکل د خدای په کور کې د خدای په هغه د عظمت په هغه نښه هغه ځای کې ورته انسان ښکاره نه شوم. دا ویل یوه بدبختي د دغه انقلابونو وه. زما دا ږیره زما دا سیره په بیت الله کې ناست یم. زخیلوال صاحب کمره مو بنده شو فکر کوم. بیرته راځي. سمه ده. د بیت الله کې ناست یم او په بیت الله کې د الله په کور کې دعا کوم او مور د افغانستان د اورېدلو سره د نوم د اورېدلو سره خپل ماشوم د ما نه اخلي او تخلي هلته. نو وایي ما ته څه پاتې شو؟ ځکه بل انقلاب وکړم څه به کېږي؟ بیا اوس خو وایي لا څوک به مې بیت الله ته پرېږدي بیا بیت الله ته څوک یعنې دا هغه د درد ټکی و چې دا یو. په دې کې ما د ډېرو مېلمنو سره خبرې وکړې. دوی سیمنصبان هم وو، سیاسي خلک هم وو، لیکوالان هم وو. ولې دولتي چارواکو یا خپله نه غوښتل یا موږ هم نه غوښتل چې هغوی سره ځکه موږ زما شخصي نظر داسې و ولې چې ډېرو خلکو راته وعده راکړې وه او تاسې به خبر وئ کمیسیون ملګرو چې غټو غټو خلکو نومونه نه یې تېرېږم ځکه حالات دا نه ایجابوي چې د هغوی نومونه واخلم. ولې موږ خپله ونه غوښتل چې هغوی سره مسایلې وکړو ځکه چې وار له مخه زموږ په خلکو کې یو ساده خلکو کې دا دغه چې موږ دا چاپوسان یو. نو ما ویل که دا خلک راشي هغوی به د افغانستان د درد خبره کوي او دا به چې اوهو دا خو د هر سړی دی وګوره دوی سره کومه رابطه لري. نو هغوی نه ما په ډېر معذرت باندې په ډېره بښنه مې هغوی نه بښنه وغوښتله چې ستاسې دغه زموږ بلنه چې منلې دا د قدر وړ ده. متاسفانه چې زموږ خلک داسې یو دغه لري غیر ارادي خبرې کوي چې دا نشي دغه کړي. او زما دلته ټول ملګري چې دلته دي هغوی به زه دا یادوري وکړم کومو خلکو چې موږ سره برخه اخیستې وه هغوی اکثریت یې 100% کې د اوسني نظام ملاتړ کوو. دا داسې خلکو چې دې کې د هرې نظریې خلکو یعنې په دې کې د هرې نظریې یعنې تاسې باید پوه شئ چې دې کې لیبرالانو دیموکراتانو اخوانیانو مثلا هر رقم فکر خلکو او دوی نه غوښتل چې دا نظام سقوط وکړي ځکه دوی د امان الله خان د دورې نه راونې ان د سوبکتګین او لفتګین د دورې نه راونې 70% دورې پورې د ټولو انقلابونو جاجمنټ یا ارزونه یې کولی شوه او ښه منطقي جوابونه یې لرودل ښه علمي جوابونه یې لرودل ښه په دې پوهېدل چې یو نظام په کودتا سقوط شي نو هغې څه پایلې دغه بدې پایلې لري. نو د دوی یعنې دا یو ډېر مثبت ټکی مو لپاره. بل هغه خلکو لپاره چې دا سوال چې انټرنیټي لاریون څه معنا دا لپاره حل شو یعنې نتیجه یې ډېره زیاته وه. زما د حساب له مخې نه چې یعنې دقیقه احصایه به نه چې څوک راباندې نیوکه ونه کړي نو تقریبا داسې ونیسه چې د افغانستان 2-3 میلیونه خلک یې مخاطب کړي دي او دا یو ستر کار یعنې کوم دغه چې زه لرم فکر چې زه لرم او کومه خبره. بل زه یو شی چې زموږ په دې لاریون کې ارزول هغه دا و چې ټولو ملګرو کوشش وکړو سره د دې چې موږ یو تعداد احساساتي کېدل دي ځینې ملګري خو خیر به هر حال دا طبیعي ده چې یو سړی تا راځي په تیږه دې ولي طبیعي ده چې ولي یو تیږه به ته هم ګزاریا ورکړي خو ولې ما او زما خصوصا تاسې ظهیر صاحب دوی ډېر جریان ته اچولی چې نه دوی به تیږې مولي دوی به کنځلې مونږ ته کوي دوی به سپکې خبرې مونږ ته کوي دوی به څه مونږ ته وایي خو مونږ به د هغه تعهد له مخې نه چې مونږ د ځان سره کړی د خلکو په کې 15 ملګرو خپل منځ کې کړی مونږ به دوی ته مخ نه اړوو. نو خدای شته ډېر به د دوی د دې کنځلو او د بې سوره خبرو له مخې نه به ډېر ملول شول ډېر به ضعیف شول
ولې موږ ډېر هغه بېچارهګان ډېر زور لاندې نیولو چې نه خبره به غلطه نه کوي خیر پروا نه کوي دا راځي نو یو طرف ما هغوی نه زه مننه کوم د هغوی د حوصله افزایي نه څخه د دغه ګروپ د ملګرو نه چې موږ سره په دې 15 کسانو کې وو هغوی د ډېرو احساسات یې کنټرول کړل ځکه هغوی شخصا ما ته تاسې ولوستلې کنځلې وشولې په دغه ځای کې فامیلي کنځلې راته کېدلې زما خویندو دغه ته لیدلې هغه کنځلې ولې موږ ټولې برداشت کړې دي نو زه به د دې ملګرو ته ووایم زه به یو خبره ورته وکړم چې په ما باندې یو ملګري تور وتړ چې د هر چاپلوسه څنګه وي نو زه به تاسې ملګرو ته ووایم چې دا چاپلوسي دې په اور ولګېږي چې زما حیثیت ته پکې کنځلې کېږي او زه دا چاپلوسي نه پرېږدم نه دلته خبره د چاپلوسي نه وه دلته خبره تا د وطن سره د مینې خبره وه دلته د پیسو خبره نه وه پیسې زه دومره ګټم چې خپله ډوډۍ لیکېږي همدا بس دی ماته کفایت کوي بله زاخلوات صاحب زما غږ لرئ او لرم ښه ډېره مننه دغه خبرې وې چې ترسره شوي لاریون موږ ته ډېر څه راکوي او موږ له همدغه نتیجې ته رسېږو د همدغه پایلې ته رسېږو چې موږ ارزونه وکړو زموږ ارزونه موږ وګورو چې د راتلونکي دپاره که دغسې پروګرام ترسره کېږي زموږ ارزونه څنګه ده ایمل ظاهر ور په تخنیکي برخو کې ډېرې هلې ځلې کوي او د تخنیکي هلو ځلو یو رنګ راوړی دی چې په فیسبوک کې د لومړي ځل لپاره دغسې یو پروګرام ترسره کېږي وروسته به نورې خبرې هم کوو چې د پایلو ترڅنګ په راتلونکو پلانونو باندې او د دې ترڅنګ په کامنټونو کې ملګرو غوښتنې کړي دا چې له چا یې پوښتنه کړي نو ظاهر ور تاسې مهرباني کامنټونه راواخلئ چې څوک څه پوښتنې لري چې هغوی ته جوابونه ورکړو د راتلونکي لپاره په یو بل پلان باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو د نظام د بقا لپاره د نظام د افغانستان په افغانستان کې د شته ستونزو پر وړاندې د مبارزې لپاره کار کولی شو وروسته به بیا یو څه خبرې ولرو چلوال څه د خبرو په تایید باندې خو تاسو مهرباني وکړئ چې ملګري خفه نه شي دا کمنټونه راواخلئ زه به یو کامنټ راواخلم ظاهر صاحب ته متوجه کړم مهرباني اول په افغانستان دومره پرمختګ نه دی کړی چې انټرنیټي لارې شروع کړي حتی شمال څوک خو خیر دا پښتو یې لږه غلطه څوک پورته نیولې څوک دی او په څوک دی پورته نیولې وایي چې دا سر مو پرې وهم او موږ دلته انټرنیټي لارې ورته مشغول یو آیا دا خندونکې نه ده دې سوال ته ډېر مشخص جواب هم دا ورور سره لیکلی دا اول نو وایي ته څه کله په دې خبره باندې ډېر په صلحامیز ډول باندې په دې لاریون کې پاک خبر سوې زه مطمئن یم ډېر کسان نور هم خبرېږي نو که آنلاین لاریون موږ انټرنیټ ډول باندې نه په شکل باندې نه فزیکی شکل ورته ورکړی وای ډېر پیشنهادونه موږ ته راغلي دي او دا راځي دغه لاریون هم د فزیکی موخه ورته ورکو موږ قبول نه کړ په خاطر اول ځل په نړۍ کې دا کار موږ مخکې بیا په یو قوي اراده سره باید تکمیل کړو نو خیر هغه دوستانه مننه کوم پیشنهاد وکړ پیشنهاد ښه خبره وه نو ان شاء الله آینده کې نور برخو کې هغوی سره کارونه به وکړو او دا ورور ته بیا ووایم چې افغانستان کې هغه 15 میلیون نفوس دی په افغانستان کې اوسي او بهر څونه افغانان اوسېږي زه مطمئن یم په دې کې چې اطمئن یو 10 میلیون که افغانان که کم از کم فکر کوم یو ساعت که ما مخکې ولوسته دغه د آیفون سمارت فون موبایلونه په افغانستان کې تقریبا 15 میلیون کسان لري شاوخوا نو 15 میلیون کسان چې آیفون تلیفون یا که سمارت تلیفون لري نو 15 میلیون سدي په 15 میلیون تم څنګه د غلاریون کې پاک باندې موږ خبر ورکو دا هم غټ ځای نسی او که فزیکی شکل ورته ورکو کې ډیرو 1500 کسان یا 1000 کسان یا 2000 کسان یا 50000 کسان موږ خبر کو اما دا حقیقت نه لري چې افغانستان تر اوسه ترقی نه کړي ترقی موټر هم لرو برق هم لرو تلیفونونه هم لرو ار کلی کې ار قریه د افغانستان د سلارز ار کور کې اتمن یو موبایل سته دا په کلی کې اوسېږي دا په ښار کې اوسېږي دا په لوسوالیانو کې اوسېږي زه په دې مطمئن یم چې عادي او موبایل نوکیا موبایل لري نو د موږ اراده هم همدغه وه چې هغه هر افغان چې د بهر د افغانستان کې اوسېږي او د نن افغانستان دا د موږ میشن سټیټمنټ د خپل هدف د لاریونو چې د هغوی د موبایل کې حداقل د موږ یو پوسټ یو ویډیو یا یو مفکوره دی یو پوسټ یو تصویر د نظام نه ملاتړ لاریون کې پاک باندې د وحدت په اساس او د اعتبار په اساس موږ باید نظام وساتو موږ نظام خراب نکو د یو مفکوره
د موبایل کې کله څو ورځي اتمن د شخص په خپل شخصي مفکوره کې هم ګرځي نو د موږ اصلي میشن سټیټمنټ هم دا و زه مطمئن یم سمارټ فونونه ټلیفونونه هغه کسان درسته 15 میلیونه ویلو یو ماده 15 کاله مخکې د چټل وسلې زه اوس مطمئن یم 10 میلیونه کسان لري ټلیفونونه او د کسان انتقالي نور کلو ته هم صحیح زه به ته د دوراني ورور ته به زه ووایم چې هغه یا دا خندون کې نه ده تا چې په شمال کې څه روان دي یا په جنوب کې څه روان دي یا په شرق کې همدغه ستونزه ده چې زموږ ولسونه د نظام ملاتړ نه کوي که زه او ته د دې نظام ملاتړ وکړو او نظام تقویه کړو نو نه به په شمال کې څوک دغومره سړی وکړي او نه به په جنوب کې وکړي او نه به په شرق کې وکړي او نه به په غرب کې وکړي بله ریو اصلي لامل دا ما او تا د دولت څخه ملاتړ دا خندونکی نه دی د دولت څخه نه ملاتړ دا خندونکی دی د خپل دولت څخه په همدې خاطر ملاتړ کوو چې دغه څه په سړیو دې سړیو مخه ونیسي موږ خپل دولت ته دا ښایو چې موږ تاسې سره یو ولسونه تاسې سره دي خلک تاسې سره دي تاسې نور ولسونه نه پرېږدي چې کودتاګانې رامنځته شي خو تاسې باید د دغه څه خودسرۍ مخه ونیسئ لکه په شمال جنوب او شرق کې راځي مهرباني بل کومنټ زه راواخلم که تاسې زخلوال صاحب زه غواړم یو څه اضافه کړم په دغه برخه کې ستاسې مننه چې تاسې دواړو ورته ځوابونه ورکړل اصلا وروره ستا د کمنټ نه ډېره زیاته مننه ستا له نظر نه ډېره مننه او موږ هم کوښښ کوو چې همدغه نظرونه راواخلو او زموږ دغه ترسره شوی لاریون طبیع کړو یو خبره چې هغه موږ باید تاسو سره وکړو که زموږ په نظام کې په راتلونکي کې ستونزې راولاړېږي او زموږ نظام د افغانستان په ګټه نظام نه اوسېږي نو اولین کسان به همدغه مبارز ځوانان چې پر وړاندې به راجګېږي غږ به پورته کوي دغه مبارزه به د ملوک شکل ونه لري دغه مبارزه به حقیقي مبارزه او حقیقي مبارزه زموږ دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل ګران هېواد افغانستان د ستونزو او د هغه چا سره چې هغه د ستونزې راولړې کړي دي د خلکو پر وړاندې باندې خنډونه دي راجګ شو او د نظام ملاتړ وکړو که چېرته په راتلونکي کې زموږ نظام داسې یو نظام وي چې هغه ګټور نظام نه وي ستونزې ترې راولړېږي او د ستونزو لامل هم هماغه نظام اوسېږي نو اولین کسان به همدغه مبارز ځوانان وي چې راجګېږي د دې پر وړاندې به مبارزه کوي دوهمه خبره دا ده چې زموږ موخه مبارزه ده تاسې که چېرته د نړۍ مبارز کسان وګورئ او لږ مطالعه وکئ زه به د څو کسانو نوم درته واخلم چې که چېرته داسې د نیلسن منډیلا مبارزه وګورئ همدارنګه زموږ ستاسې د یو پښتون رهبر چې د عدم تشدد پر وړاندې باندې مبارزه کوله د پاچا خان مبارزې وګورئ هغوی په ډېرو سختو حالاتو کې مبارزې پیل کړې وې موږ دغه مبارزه ځکه ګټوره بولو چې زموږ غږ زموږ مبارزه تر لکونو کسانو ته رسیږي په لکونو کسانو باندې زموږ لکونو کسانو سره زموږ غږ شریکېږي موږ دغه پیغام شریکېږي او موږ په ډېرو اسانۍ سره کولی شو چې خپل پیغام د هغوی سره شریک کړو که دغه پیغام د دې ایجاب کوو موږ د منډه کړی وی موږ د لوږه او تنده تېره کړی وی ولې کوو که په راتلونکي کې د دې اړتیا شي هغه به هم ترسره کېږي درېیمه خبره دا ده که په فزیکي لاریون باندې بحث وکړو فزیکي لاریون موخه څه ده هغه همدا ده چې رسنۍ راشي فزیکي لاریون کور کړي او تر څو هغه د چارواکو تر غوږونو ورسېږي د مسؤلو کسانو تر غوږونو ورسېږي زموږ د لاریون موخه هم همدغه ده چې زموږ غږ تر مسؤلو کسانو ورسېږي دلته مسؤل کسان څوک دي دلته مسؤل کسان د دولت مخالفین دي هغه کسان دي چې هغوی د افغانستان اوسنی نظام ګواښي د هغې پر وړاندې باندې خنډ جوړوي نو زه فکر کوم چې خندونکی نه دی هغه په دې معنا سره چې تر اوسه چې موږ څومره ارزیابي کړې ده ډېر ګټور ترسره شوی دی هغه څوک چې د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې خنډونه جوړوي د هغوی ګټې د هغوی موخې په خطر کې دي نو په همدې خطر باندې موږ دغه تر اوسه چې څومره ارزیابي کړې ده ستاسې په څېر باندې د نورو ورونو مو اورېدلي دي ګټور دی او پایلې زموږ دپاره ګټورې دي مهرباني بل کمنټ زو زخیوات صاحب دلته دوه کامنټونه په دري ژبه دي چې عیني مطلب اتفاقي اخره کې زه راځم هغوی ته زه جواب ورکوم سلمان علي کمبري لیکلي دي مسافر علیزی وروره ستا کامنټ چې دی ما ولوسته تاسو پوښتنه کړې ده چې موږ به په راتلونکي کې رایه چاته ورکوو د دوه کسانو اشخاصو نومونه دې اخیستي دي چون زموږ له ابتدا نه په لاریون کې ویلي وو چې موږ د کوم شخص کومې ډلې کوم چا ملاتړ نه کوو
دا راتلونکي کې کله چې انتخابات راغلل او ټول خلک ودرېدل موږ به وګورو چې څوک کاندید کېږي. تا چې د کوم دوه کسانو نومونه اغوستي په دې کې یو کس لا معلوم نه دی چې کاندیدېږي به که نه به کاندیدېږي. چې کاندید شو بیا به په هماغه وخت سره موږ په دې باندې بحث کوو چې موږ خلک د افغانستان چاته یعنې افغانستان ته د چا ګټه ډېره رسېږي بیا په هماغه شېبه باندې علیزی وروره تصمیم نیسو. چون ملګري مې د دې پوښتنې نه درنه تېر کړه، پوښتنه مې ستاسې واضح نه کړه چې موږ هغه خپله بېطرفي وساتو او زما ملګري به هم فکر نه کوم چې په دې برخه کې ډېره دلچسپي ولري چې پوښتنه په دې ولس سره هغه به پوه شي. نو زما جواب همدومره د ملګرو سره په تصمیم همدا و چې موږ په ابتدا کې ویلو چې زموږ لاریون د چا کوم شخص یا د کومې ډلې په طرفدارۍ نه دی، د افغانستان د اسلام په طرفدارۍ دی. او د همدې څخه تاسې پوښتنه کړې د راتلونکي انتخاباتو د راتلونکي انتخاباتو په اړه اوس موږ نه پوهېږو چې څوک به راځي. زخلوال صاحب یو لنډ جواب ځان شریکم که بیا ظاهر کوم ویل غواړي یا به هم شریک کړي. د دې ورور د پوښتنې په اړه به زه دومره باید ووایم ګران وروره ډېره ښه پوښتنه دې کړې ده. کور دې ودان کله چې د افغانستان راتلونکي انتخاباتو وخت را ورسېدو موږ به تاسې ته هېڅ کله ونه ویو مخکې تر مخکې نه چې په راتلونکي کې تاسې دغه کس ته رایه ورکړئ. راځئ دغه خپله ایماني او اسلامي وجیبه ترسره کړو. هر هغه څوک چې په هغه کتار کې وړو او د دې وړتیا یې لرله په هر لحاظ باندې چې هغه د افغانستان د راتلونکي دپاره ګټور شخص دی همهغه به انتخابوو او تاسې سره به په شریکه انتخابوو. زموږ انتخاب به په راتلونکي کې د خپلې ایماني او اسلامي وجیبې په نظر کې نیولو سره به یو شخصي هغه شخص به چې د افغانستان لپاره ګټوري د افغانستان د افغانستان د راتلونکي د ښه والي په پرمختګ لپاره ګټور وي. موږ او تاسې به هغه ته رایه ورکوو. بیا هم تاسې کولی شئ د رایه د هر چا خپله ده، خو ولې دا خبره ډېره مهمه ده چې هر کله موږ او تاسې چاته رایه ورکوو هغه ټولې خواوې باید په نظر کې ونیسو او په هغه کتار کې داسې یو چاته رایه ورکړو چې د هغه په شتون کې په راتلونکي کې افغانستان د لا پرمختګ په لور باندې تللی شي. خبره دې کې دواړه د مکمل موضوع تشریح ورکړه سره د موږ په جمع ډول باندې همدغه هفته اوس فعلا په لاریون کې موږ هېڅ چاته اشاره نه ده ورکړې سر لاریون کې پاک باندې معلومات لرو موږ خپل معلومات ورکړو. دې کې موږ د انتخابات ذکر هم نه ده کړی. د انتخابات کې موږ کوم نظر مفکوره هم نه اوس غواړو شیر کړو لکه څنګه دا رقم امین ورور ویل. نو په آینده کې هغه کسان انتخابي کاندیدایز د ولسمشرۍ په پوستو کې د پارلمان پوستو کې او د شورای ولایتي کې او دغه نور ځای کې ځان کاندیدایي موږ حتما په دغه باندې بحثونه به لرو منطقي او د بحثونه بل علمي بحثونه په لرو تر څو د ملت موږ پوکو ملت سره په خبره شریکه کو تجربه شریکه کو او همدارنګه دغه کاندیدان کاندید کړي دي نو هغوی پاکله باندې بحثونه ولرو تر څو د خلکو ته د کاندیدان په صحیح ډول باندې بېطرفانه معرفي کو. نو بېطرفانه معرفي هدف همداره موږ اوس هم بېطرفه یاستو. هغه وخت هم د افغانستان د ملي ګټو لپاره د چا شخص نه موږ ملاتړ نه کوو. کله چې هغه شخص ګورو موږ حقیقت وایو چې حقیقت و هغه کس ایجاب کول چې د ولسمشر سي یا د بل پوسټ یا بل پوسټ کې هغه باندې بحثونه لرو. موږ فقط دغه پاکله باندې دغه بحثونه ادامه ورکو. نو هغه خوښه د ملت د کوم چاته رای ورکي. نو موږ هیله به همدغه د ټول ملت نه په آینده کې د چا غږ ماورئ اول یو ځلې یو د چا پاکله باندې په مکمل ډول معلومات پیدا کړي بیا رای هم ورکړي. نو دا ډېر مهمه ده ځان پوه کړي بیا رایه ورکړي. همداسې سترګې پټه او بغیر د سوچ بغیر د فکر منطقي فکر یا پوهه په چا پاکله نه رای مه ورکوئ. هغه رای نه بیخي رای ورنکړي کور کې کښېنئ بهتره به وي. نو لاړ شئ تاسو رای ورکوئ شخص پاکله معلومات نه لرئ. مهرباني زخروال صاحب هغه ملګرو چې سلامونه ویلي دي هغوی سلامونه ټول کمنټونو ته باید هم جواب ورکړو. مهرباني کې دغه کمنټونه ټول ولوستل شي ډېره به ښه وي. کمنټونه ډېر چون اکثریت ملګرو سلامونه رالیږلي ټولو ملګرو ته سلامونه ویلي دي چې مونږ تاسې سره یو کور مو ودان یو چې راغلو ډېر زیات روان دي دا کمنټونه نو ډېره سخته به چې نومونه یې راواخلو. مونږ باید دوی نه خفه کېږي لاسونه دې جګې کېنې یو کس بس زموږ د خوا ټولو ته علیکم السلام او مننه چې موږ سره په دغه ژوندۍ پروګرام کې په ژوندۍ لایف کې چې دا اوس روان دی ډېره سره برخه واخیسته.
اغلی فهیمه ګهیز چې زموږ د اداره تر اوسه پورې موږ سره همیشه وه هغې یو ډېره پوښتنه کړې ده چې ستاسې دا لاریون چې ختم شو آیا درست او غوره به نه وي چې د پوهو یا تعلیم یافته کسانو سره د لرې پرتو سیمو خلک هم راواخلو هغه سیمې کلیوالې سیمې چې تر څو هغوی هم وپوهېږي د خپلو حقوقو په باره کې نو مهرباني تاسې اول جواب ورکړئ په آخره کې شم ډیره زیاته مننه اغلی ګایس خور ستاسې ډیره ښایسته پوښتنه ده موږ دغه شروع ده او موږ له دغه شروع نه وګورو چې زموږ ارزونه څنګه ده دا یوازې دا معنا نه لري چې موږ نن راویښ شوي او راجګ شوي او یوازې د نظام پر وړاندې باندې زموږ د نظام د ملاتړ په موخه باندې یو آنلاین لاریون ترسره کیږي زموږ د مبارزو ځوانانو چې په دې کې تاسو ټول موږ سره برخه لري موږ او تاسو به د هر هغه ستونزې پر وړاندې چې هغه زموږ او تاسو په هیواد کې شتون لري د هر هغه خنډ په وړاندې چې زموږ هیوادوال درنه هیوادوال سره لاس ګریوان دي د هغې په وړاندې به موږ بېلابېل پروګرامونه لرو البته ستاسې په همکارۍ باندې د ستاسې په سپورټ باندې موږ به د هغې لپاره راودرېږو راولاړېږو به که په آنلاین شکل سره وي که په عملي شکل سره وي د هغې په وړاندې به مبارزه کوو هدف یوازې دا نه دی چې د نظام نه اوسنی لاریون ترسره شو د هر څه ختم شو او موږ هغه څوک وو چې یوازې د نظام د ملاتړ په موخه باندې راولاړ شوي وو او نوره ختمه شوه نه موږ به راولاړېږو د هغه برخو کې چې موږ لا ورسره ستونزې لرو په ځینې سیمو کې چې زموږ د خلک یا زموږ هیوادوال د زده کړو لپاره نه ځي د هغوی لپاره به پروګرامونه ولرو چې زموږ هیوادوال یا بخصوص په هغه لرو پرتو سیمو کې خلک تشویق شي زده کړو ته لاړ شي د زده کړو په اهمیت ورسره وغږېږو د دې ترڅنګ بېلابېل پروګرامونه د وخت د غوښتنو په اساس باندې به همدغه مبارز ځوانان راولاړېږي که په آنلاین شکل وي او که په عملي شکل وي د هغه ستونزو پر وړاندې به مبارزه کوو البته په شریکه چې په دغه کې به تاسې هم له موږ سره برخه لرئ لکه څنګه چې مو سره برخه اخیستې ده جواب فکر کوم کافي و او ما به پکې د زیاتولو څه نه وي همدومره وایم چې ولې نه په راتلونکي کې موږ کوشش وکړو چې د لرې پرتو سیمو خلک په کوم شکل ځان سره خصوصا ځوانان راملګري کړو موږ سره په نورو برخو کې نورو لاریونونو کې د تعلیم برخه کې مثلا ملاتړ کې همدومره پکې اضافه کوم نور پکې څه ویل نه غواړم بل کومنت زاخلوال صاحب په دې څه کومنتونه زه کومنتونه نسم کولای ولولم کومنتونه به تاسو ته پرېږدو هدف ته موږ ورسېدلو که ونه رسېدلو نو دا پوښتنه ډېره ستونزمنه ده همیشه لاریونونه چې دي دا د خلکو د راویښولو لپاره دي که له ما څخه پوښتنه وکړي ووایي چې تاسې هدف ته ورسېدلې که هدف ته ونه رسېدلې نو دلته هدف دوه برخې لري یو هغه برخه ده چې د خلکو د بیدارۍ برخه ده او دویمې معنوي برخه ده دواړه برخو کې موږ تقریبا خپل هدف ته ورسېدو تقریبا زما چې مخکې وویل چې تقریبا میلیون کسانو ته زموږ خبره اواز رسېدلی دی نو دا زما جواب همدومره د دې نه پکې نور زیات چې ملګرو ته زر زر وخت ورکړو او زر زر هغه وګوري نو سمه ده زاخروال صاحب زه فقط زه هم غواړم چې لاندې جواب ورکړم ځکه د ملګرو پوښتنو ته په ښه ډول سره ځوابونه ورکړی شو هر مبارزه قرباني غواړي او تاسې هم په دې باندې پوهیږئ چې هر مبارزه قرباني غواړي او هر مبارزه دوه پایلې لري یا ترې منفي پایله راوځي او یا ترې مثبت پایله راوځي دا چې زموږ مبارزه کوم رنګ راوړی د پدې تاسو هم پوهیږئ موږ هم پوهیږو چې رنګ یا پایله مثبت ده او زموږ په لکونو کسانو ته ورسېدو او دا داسې یو غږ و چې موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې باید په دغه برخه کې موږ تاسو مبارزه وکړو دومره دا چې مبارزه ستونزې او مشکلات په نظر کې نیسي مبارزه به کوي دا چې مبارزه کوم ډول هدف ته ترلاسه کیږي په خپل مخ ته رسیږي یا نه دغه بیل خبره ده زه به یو مثال درکم په نړۍ کې موږ او تاسو لوی ګوندونه چې هغه د نړۍ نن ستر ګوندونه دي دا هم دغه درې کسان سره راټول شوي وو یو نظر سره تبادله کړو له نظر وروسته په لوی لښکرونو باندې تبادله اوختي و لوی لښکرونه ترې جوړ شوي وو او د دې ترڅنګ ممکن داسې درې څلور کسان هم سره شوي وي چې د هغوی مبارزې رنګ نه راوړی چې ترې نه جوړ شوي او بېرته ټول په خپلو لارو باندې تللي نو موږ دا وایو چې موږ به دغه ټول ځوانان سره یوځای کېږو چې زموږ او ستاسې نورې مبارزې هم په لښکرونو باندې بدلې شي بل سوال کول ولای دغه اول ځینې ملګري وایي که نومونه واخلې نو دا نومونه ډېر زیات دي خو بیا
ټول ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې موږ وړاندې کوو. یادونه باید وکړو چې د افغانستان اوسني نظام څخه د ملاتړ لاریون چې د جنوري په اوله نیټه پیل شوی او د 9 جنوري پورې دوام درلود. نن موږ چې درې ملګري په انلاین ډول باندې د سکایپي نه راغلي یو، تاسو ته زنګونه نشو ویلی، ته ډېره بښنې سره تاسو نه بښنه غواړو. موږ درې ملګري د انلاین لاریون د کمیسیون غړي یو او ستاسې پوښتنې ستاسې سوالونو ته جوابونه ورکوو. موږ وبخئ چې تاسو زنګونه نشو وهلی، یوازې موږ د سکایپ له لارې انلاین یو او زموږ لاریون پای ته رسېدلی دی. ولې نن یې د ارزونې په اړه موږ په ژوندۍ بڼه راغلو. سبا ته د لاریون کوونکو کمیسیون ډله هم بیا هغوی به هم را انلاین شي، هغوی ملګري به هم خبرې کوي. تاسو چې هر څه پوښتنې لرئ هغوی ته به یې کوي. د ټولو ملګرو نه مننه. شام افغاني ورو لیکلي دي چې مبارزه مو تر کله وخته معلومه ده او څو بجو نه تر څو بجو. لکه څنګه چې جواب درکړ، مبارزه یا انلاین انټرنیټي لاریون چې و دا د جنوري د اولې نیټې نه تر 9مې نیټې پورې و او د سهار نه 24 ساعته تقریبا دوام کاوه. د سهار له 8 نه تر سهار د 8 پورې، د سهار له 9 نه تر سهار د 2 پورې دوام درلود او ویډیوګانې شته دي، هغه له شام افغاني ورته کولی شي هماغه ویډیوګانې لا پسې شیر کړي او خپل ملګرو ته ورسوي. د دې پکله زه هم باید ووایم د سوال پکله باندې یو په مبارزه او یو لاریون اوس د نظام نه ملاتړ لاریون. نو دا لاریون د موږ څو لکه زخلوال صاحب ویل اول د جنوري نه تر 2 د جنوري نو دا لاریون اوس ختم شوی دی. اوس موږ ارزونه کوو او بغیر د دې مبارزه خبره هم وکړو. مبارزه د موږ ختمیږي به نه، دلته مبارزه د موږ شروع شوې ده. نو په دې انلاین لاریون د انلاین لاریون یو نوآوري و نوې موږ اختراع کړه. دغه شی افغانان په دې باندې بحث کوي او موږ تاسو اختراع کړه. نو په دا یو مبارزه ده چې دا شروع دا پایل و، دا به ختمیږي. دا ختمیدا نه لري تر څو چې به یو دا یو موومنت د حرکت ده د شروع کړم ده او دا به دوام لري. نن د نظام نه ملاتړ پکله باندې وو، سبا ته لاریون لرو د بل برخه د افغانستان د ګټو لپاره. نو همدا رقم بحثونه لرو او سیاسي اجتماعي او همدا رقم نور برخه کې موږ مبارزه لرو. مبارزه بکو د ختمیدا نه لري ان شاء الله تر څو چې افغانستان د تر څو چې موږ یاستو تر څو افغانان اوسېږي دا مبارزه به ادامه ورکړي. مهرباني زخلوات صاحب کمنټ ته لطیف درانی ورو لیکلي چې هیڅ کله خواري هسې نه ځي. ډېره زیاته مننه. کور مودان پادشاه خان افغان لیکلي افتخار کوم په تاسو ځوانانو باندې. کور مودان اوس کومېدونه له ګروش نو ځکه به یو ډول ولولو. مهرباني. موږ ویاړ دې لیکلي څومره ښه پروګرام مو. ډېره مننه. موږ درسره یو ګرانو دوستانو افغانانو راځئ چې د دهلي دولت څخه ملاتړ وکړو او پرې نه ږدو چې دښمنان بیا د ګران افغانستان رانغولو هڅې وکړي. زنده باد افغانستان مېړني قومونه. اور موادان ملګري ډېره زیاته اصیل کړي ورور پوښتنه کړې خپل لاریون څنګه ارزوي. امین ورور ته به ورکړو چې امین ورور به دې جواب ورکړي. مهرباني ورور، موږ لاریون چې تر دغه مهاله تر سره شو، یعنی د جنوري د لومړۍ نیټې نه تر 9مې نیټې پورې دوام وکړو. زموږ لومړی نه چې همدغه نن راغلي وو او غواړو چې دغه ارزونه تر سره کړو. په دې کې ستاسې نظرونه ډېر زیات مهم دي. ستاسې د نظرونو او د هغه مسیجونو چې زموږ تر اوسه مو ترلاسه کړي همدغه ستاسو په څېر باندې بااحساسه هېوادوالو نه، هغو که د دنیا په هر ګوټ کې اوسي، په افغانستان کې یا د افغانستان بیرون دي، د هغوی نه مو ترلاسه کړي دي. زموږ د ارزونه یا پایلې ډېرې مثبتې دي او خوښ په دې یو چې څېر باندې ځوانان را سره یو ځای شو او دغه غږ مو بدرګه کړو چې راځئ د اوسني نظام نه ملاتړ وکړو. اوسني نظام پر وړاندې باندې ټول هغه کسان چې هغه نظام ننګوي، د نظام پر وړاندې باندې خنډونه جوړوي، د هغوی شخصي ګټې په خطر کې دي، د هغوی پر وړاندې باندې د خپل غږ پورته کړو او ووایو چې په دغه اوسنیو شرایطو کې داسې یو په ځانګړي ډول باندې یو خاص بدیل نه لرو. نو کله چې یو خاص بدیل نه لرو، راځي دغه هیواد دغه حالات یو بل بحراني لور ته باید لاړ نشي او دغه د بحراني لور ته د حالاتو د تګ په خاطر باندې همدغه ځوانان دي. تاسو یاستئ، موږ او تاسو ټول په شریکه به کوو، د عمل په وخت کې به عمل کوو. ډېره د خوښۍ خبره ده چې په لکونو کسانو دغه غږ زموږ واورېدو او ډېره موږ ته د فخر او ویاړ خبره ده چې د دوی نظرونه هم موږ سره شریک شول او ټول په دغه یو غږ باندې چې په اوسنیو شرایطو کې بدیل نه لرو، حالات بل طرف ته ځي.
نو لازمه ده چې د اوسني نظام نه ملاتړ وکړو او هغه کسان چې د نظام پر وړاندې باندې خنډ جوړوي د هغوی پر وړاندې باندې ودرېږو او دا ورته ووایو چې که نن ستاسې ګټې په خطر کې د نظام پر وړاندې باندې مشکل جوړوئ که همدغه نن تاسې ته په دغه نظام کې واک درکړل شي خو ښه نظام دی خو ولې نن که ته په نظام کې نه د نظام پر وړاندې رالګېږي او وایي چې بدیل غواړو نو په اوسنیو شرایطو کې کوم بدیل دی کوم بدیل تاسو پیشنهادوئ چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ګټور اوسېږي نو ځاخلوال صاحب زه چې څومره فکر کوم څومره پایلې ته چې زه رسېدلی یم څومره نتیجه چې زما سره ده یا د هغه هېوادوالو میسیجونه چې شخصا ما ته راغلي دي زه ډېر زیات ویاړم ډېر خوښ یم چې د دغه لاریون پایله تر دا مهاله مثبته ده او هیله مې دا ده چې په راتلونکي کې به هم د دغسې پروګرامونو پایلې به مثبتې اوسېږي. کور موادان عظیم وقار صاحب کور موادان ډېر تاسو ګړه مخه به کوئ او تاسو مبارزه رنګ راوړي خلک مو باندې توره ورشپه کړې ده زموږ او ستاسو قوي مبارزه رنګ خامخا راوړي زموږ او ستاسو مینه پاکه ده او د هېواد سره مینه ده خبرو مه ګورئ په زړه هر رقم خلک کنډکټونه کنډکټ کړي زموږ مشره دیوار نشي دبولی کور موادان دی موږ هم په همدې باور یو اسماعیل احمدزی ورور شام افغان ورور زمری ورور تاسو نه مننه او سلامونه بېرته عبدالله مهرابي وروره ستاسې د هغه نه کار اقدام ته سلام کوم او خدای دې تاسو ټولو ته دا قوت درکړي چې همدغه مبارزې ته دوام ورکړي انشاءالله چې د افغانستان ټول وګړي به ستاسې ملاتړ وکړي. مهرابي وروره ډېره زیاته مننه. کور موادان پردیس علي خیل وروره اواز مو سم نه دی چې څه ملګرو که اواز سم نه وي یو کومنټ ولیکئ چې موږ یې اصلاح کړو. یو بل بیا پوښتنه کړې ده لیکلي چې تاسې دا لاریون به دوام ولري او که نه صرف دا 2 ورځې وي. ملګري لکه څنګه چې یادونه وکړله دا لاریون د نظام پر ملاتړ چې دی دا تر همدې 2 تاریخه پورې و په بله برخه کې به انشاءالله بل لاریون دغه کوو او په هغې باندې به کار کوو. اصیل تڼي وروره بیا هم کور ودان مننه. لیخیل ورور لیکي چې دا ویډیو شیر کړئ کور مدان هو همدغه شیر او لایک او کومنټ چې دی دا د لاریون هدف او همدې ملاتړ د آنلاین لاریون همدغه هدف دی. دلته کوم سرک نشته چې په انټرنیټي دی دننه موږ په انټرنیټ په کمپیوټر کې دننه سرک راوړو. دا ستاسو شیر کول ستاسو لایک کول نور ملګرو ته رسول. زه وګورم دا 3 شپېته ملګري موږ سره دي چې 3 شپېته واړه دا ویډیو شیر کړي. بله انټرنیټي لاریون همدغه ته انټرنیټي لاریون وایي چې ملګري شیر کړي او هغه اواز ټولو خلکو ته ورسېږي په یو وخت باندې. متونوال صاحب کور مدان پکتیاوال صاحب کور مدان محمود متونوال صاحب بیا هم ستاسې کور مدان تاسې زموږ افتخار یاستئ تاسې یاستئ چې موږ ستاسې پر مټو باندې زور کوو ستاسې مټې زموږ مټې دي. کور مدان موږ ته قوت را بخلی دی. پاشا خان وروره ډېره زیاته مننه یو ځل بیا. ورک شه انظار خدای دې وکړي چې دا مبارزه د خپل ګران وطن په خاطر وي نه د پیسو او د کامیابۍ په خاطر باندې. ملګري په ابتدا کې موږ دا خبره کړې وه او یو ځل بیا وکړم چې موږ ته ډېر شخصا ما ته 3 یا 4 چې غلط نه شم 3-4 ځای داسې برجسته خلکو افر کړی دی او دا به ډېره سپکه وي. دا خلکو سره ما وعده وکول ملګرو سره وعده وکوله چې هغوی موږ بخونه ولې چوپې پاتې کېږو د خپل ایماني او عرفاني رسالت له مخې نه. موږ ته یې پیسې ول وړاندیز کړی دی. موږ په پسکنده ډول باندې وایو خو لکه څنګه چې ایمانا ما د ابتدا په هغه اوله ورځ باندې ستاسو زموږ پیجونو ته لاړ شئ هلته وګورئ په همدې ویار افغان کې او پښتون ویښه خوځښت کې او یا نورو پاڼو کې تاسې وګورئ هلته ویډیوګانې شته دی. موږ په زغرده ډول باندې ویلي دي چې موږ دا کار د پیسو په مقابل کې نه دی کړی بلکې دا یوازې د خپل وطن خلکو او د دې لپاره کړی دی. ملګري برخه کې لږ نظر لري زر نظرونه ورکوو چې بله ذاخلوال صاحب که یو دقیقه وخت ماته راکړئ غواړم د یو کمنټ په اړه باندې یو یادونه وکړم چې هغه ورور کړی دی د فرانسې نه اولګل ورور هغه لیکلي دي چې مثلا په راتلونکي کې څه پروګرامونه دي. خبره دا ده چې موږ په راتلونکي کې دا صرف او صرف یا یوازې د لاریون لپاره ټیم نه دی. دغه مبارز ځوانان یوازې د لاریون لپاره نه دي چې هر وخت را داخلیږي یا هر وخت شروع کوي پیل کوي هغه به لاریونونه وي. نه په راتلونکي کې به د عامه پوهاوي ځینې پروګرامونه ولرو چې په کومو برخو کې زموږ عامه پوهاوی ډېر زیات ضرور دی. موږ څنګه کولی شو چې خپلو هیوادوالو سره خپل نظرونه شریک کړو د هغوی نظرونه راواخلو
ځینې د عامه پوهاوي پروګرامونه ولرو، هغه پروګرامونه ولرو چې زموږ د هیوادوالو لپاره ګټور وي، هغوی ترې څه ترلاسه کولی شي. دا به هم په پروګرام کې وي. د دې ترڅنګ د وی آر افغان صفحې د لارې او همدارنګه د پښتون راویښ شه خوځښت له لارې د ټولو هغه خوځښتونو او پاڼو له لارې چې موږ هلته په هاو په لکاو ملګري هیوادوال لرو، د دوی دپاره به بېلابېل پروګرامونه اوسېږي. دا به یوازې لاریون نه وي. که ډاکټر صاحب زاخیلوال په راتلونکي کې راځي، ممکن د یو لاریون لپاره رانشي، یو عامه پوهاوي پروګرام راواخلي او د عامه پوهاوي په پروګرام کې له تاسې سره نظرونه شریک کړي، په هغه برخه کې چې تاسې معلومات نه لرئ په هغه کې معلومات درکړي، له تاسې ځینې څه واخلو، هغه له نورو سره شریک کړو. نو موخه دا یوازې نه ده چې موږ صرف د لاریون لپاره راوتي او مبارزه مو یو لاریون دی. مبارزه به په راتلونکي کې هم دوام ولري. د عامه پوهاوي بېلابېل پروګرامونه به ولرو. مهرباني. بله بله. بله. مهرباني. زاخیلوال صاحب مهرباني. کمیسیون غړی دی هغه امین صاحب، ایمان صاحب، زاخیلوال صاحب، ستاسې سات نه مننه. دویم سرلوړي اوسئ. موږ په تاسې ویاړو. حمید صاحب تاسې ډېر راته ژوندي اوسئ. علیکم السلام. اسلام الدین رور، داول ګل رور، داول ګل کومنټ ولوستل شو، ګلبدین رور، ګلولي ورور او محمود متونوال رور، مننه کور مدان. موږ پر تاسې ویاړو، تاسې افتخار. افغانستان زموږ ویاړ په انګلیسي یو کومنټ لیکلی دی: We must be united against Afghanistan enemy, that enemies know that we are getting stronger and stronger. Day by day, we are all one nation. Tajik of کومنټونه ډېره منډه وایي. زه مجبور یم چې زه نه پوهېږم چې دا لاره وتښتېده کومنټ. پښتو کې جواب ورکړي تر څو ملګري چې نه پوهېږي هغه ظاهر صاحب اواز نشته. دا خلک وایي چې اواز نشته دی. کوم ډېر بخښنه، زه فکر کوم اوس غږ به راغلی. اوس غږ وبخښه، ډېر دلته لږ زره تخنیکي ستونزه په هغه باندې لږ زره بخښنه. زاخیلوال صاحب غږ اوس صحیح دی. اوس غږ صحیح ده. ما غوښتل چې دا ورور څه په انګلیسي کې پوښتنه کړې وه، نو ډېر ښه. بله، اواز نه راځي. جمیل احمدزي او د ټول ورونو لیکل چې اواز نه راځي. تاسې غږ سم نه دی. زاخیلوال صاحب غږ صحیح دی، ځکه زه دلته چې کوم نه پوهېږم چې ستونزه چېرته ده، ځکه زه لایف ګورم همدغه مهال که لایف کې ناست یم نو لایف ګورم. غږ صحیح. کور ودان ملګرو، دوستانو، کور ډېر زیات ودان چې موږ سره یاستئ. انشاءالله د غازي امان الله خان پالنه پوره کېږي. بلکل په سترګو متنوال صاحب پاچا خان ورته ډېره زیاته مننه. کور ودان. زه پوښتنه لرم، دلته خلک په اروپا کې د بلې ژبې توهین کوي. آیا ستاسې په وس کې دا توان شته دی چې پولیسو ته یې معرفي کوي د یو هلک هره ورځ لایف راځي پښتو ژبې ته توهین کوي؟ اغلیا د هر اروپایي ملک قانون دی چې څوک د کوم قوم ژبې توهین وکړي، تاسې عمل خپل پولیس سره ادامه په کانټاکټ ونیسئ، تماس ونیسئ. هغه یې د رسیزم د قانون له مخې نه د اروپا د پارلمان د رسیزم قوانین چې دي تقریبا په همدې باندې راڅرخي. دوی کېدلی شي لفظي جرمه کړي یا یې بندیان کړي. تاسې د ثبوت سره وړاندې شئ، ادرس ورته وښایئ چې دی قومونو ته ترجمه یې کوي ورته. ولې نه؟ وروره د هېڅ قوم حق نه لري چې بل قوم باندې
اروپا چې دا یو متحد یو ملټي کلچر یا څو کلتوري ټولنه ده او ملټي لینګویج یا څو شریزه ټولنه ده، هیڅ او څو مذهبي ټولنه ده، هیڅ حق نه لري چې یو مذهب ته سپکاوی وکړي. حتی که دلته یو څوک یو بل مذهب یا اټیست ووایي چې ستا ځای به دوزخ وي، دا په رسیزم کې راځي. دا ستا شخصي تا د مذهب فیصله د خپل ځان سره وساته، ته د بل مذهب را نشي ویلی. دا په رسیزم کې کېدلی شي بندیخانه ولري، خو موږ په دې نظرونو باندې نه ورځو. داس شخصي مسایل ته بیا زموږ دي که ملګري پوښتنه لري. زخلوال صاحب تاسو د حقوقي د پریکټیکل پاک باندې ویل، اته حقوقي د فیسبوک د پالیسی پاک باندې هم د لیکل شوی د سوکس راسیزم مطالب مخکې بیا د فیسبوک لخوانه پالیسی لخوانه منسوي ده کسان. نو تاسو کولای شئ څنګه ریپورت کړئ په ورته راسیزم لپاره ریپورت کړئ. عایشه تنها او محمد ظفری او سلمان علی هرچی شما نظر شما فکر میکنیم یک نفر هستیم یا 3 نفر هستیم؟ بهر نظر شما قابل قدر کنیم، ولی متاسفانه شما گفته بودین که ما به خاطر ما متعصب هستیم و به خاطر یک قومی کار میکنیم. شما دوستای ما که اعضای کمیسیون هستن نشسته و شما تمام ویدیوهای ما که به طور زنده و یا غیر زنده نشر شده در فیسبوک موجود هستند. شما میتونید برین یک ویدیو را نشان بدین که برای کانت ویدیو شده باشد. ولی من به حال شما متاسف هستم که ما تنها هر دو زبان یاد داریم، ولی اگر شرط بزنیم ولی نه زبان یاد داریم ولی زبان یاد همین دیگر را یاد داریم که شما وشتی زبان بلد نیستیم در کنارهای زبان کم سازه میشه. ما هستی زبان در افغانستان و حتی هزارگی را هم یاد دارم، بخاطر که زیاد وقت در هزارگی مطالعه کردم. ولی اگر شما بپرسیم که شما بغیر زبان مادری خود زبان دیگر یاد دارین، شما جوابشن شما نباشید. این به معنی چیه؟ متاسف کیست؟ من 1000 بار گفتیم که شما یک بار خود زحمت بدین و یک کتابخانه برین و یک کتاب بگیرین، راسیزم را بگیرین یا فاشیزم یا هتلریزم یا نازیسم را بگیرین، او را بخوانید که شما و تعریفات از واژه‌هایی که استعمال میشه در دنیای سوسیولوژی، در علوم سوسیولوژی استعمال میشه که راسیسم هستند، فاشیسم هستند، تعصب هستند، تعصب مذهبی هستند، تعصب قومی هستند، اونها را بخوانید. بله. زاخلوال صاحب زه فکر کوم چې که دغه همدغه به کفایت وکړي ورته، زه فکر کوم چې دا دوی به پوه شوي شي. شما ببینید که اگر علما منطقا شما با یک گفتگو یا دیبات مناظره ضرورت داریم، ما حاضر هستیم. حتی ما هم چلنج داریم. بله. زاخلوال صاحب زه فکر کوم ډېر کافي جواب یو یادونه باید دغه کسانو ته وکړو. موږ یو غټه ستونزه دا لرو چې موږ په تخریب کې ډېر زیات نوم لرو او کله هم چې زموږ یو څو مبارز ځوانان راولاړېږي په زیاتې دې چې موږ د هغوی ملاتړ وکړو، راځو او د هغوی ښې وکړو. که موږ چې مثبت کمنټ یاد نه لرو نو منفي خو ډېر زر زر یو ډېر زر منفي او په غیر له قضاوت چې قضاوت وکړو موږ یو منفي کمنټ کوو. هغه کسانو ته موږ فقط دومره وایو چې د هدایت غوښتونکي او خدای درته هدایت وکړي تر څو هغوی درک وکړي او د درک وروسته دغسې یو کمنټ وکړي چې هغه په حقایقو باندې ولاړ اوسېږي. موږ د حقایقو ملاتړ کوو. موږ دا نه وایو چې موږ کې به ستونزې نه وي، موږ دا نه وایو چې په نظام کې به ستونزې نه وي، موږ دا نه وایو چې د نظام په وړاندې خلکو کې به ستونزې نه وي. ستونزې په هر چا کې شته، خو راځئ چې په حقایقو ودرېږو، د حقایقو په مطابق خبرې وکړو. یو خبره زاخلوال صاحب چې هغه ډېره زیاته اړینه ده، دغه مبارزه یا دغه لاریون دا یوازې دا معنا نه ده چې موږ په فیسبوک کې راولاړ شوي یو یا د دوی په ساده الفاظو باندې چې د فیسبوک ته تاسې تکړه استئ. دا به ډېره مناسبه نه وي چې تاسې داسې یو خبره وکړئ چې مثلا موږ د فیسبوک مبارزه کوو یا مثلا فیسبوک کې تکړه یو راولاړېږو، فیسبوک راته اسانه دی او موږ خپلې خبرې له تاسو سره شریکوو. موږ په خپل وس او توان کې چې څومره وسه شوې ده خپله ملي او اسلامي وجیبه مو ګڼلې ده او په چا باندې احسان هم نه کوو.
موږ د پښتو ژبې یا د خپلې ژبې یا د هیواد لپاره په خپل بېلابېلو برخو کې کار کړی دی. نن که موږ دغلته په فیسبوک کې تاسو سره د آنلاین لاریون په شکل باندې مبارزه مخ ته بیو، ولې د دې ترڅنګ موږ د عامه پوهاوي په برخه کې کتابونه لیکلي دي او لا مو هم په کتابونو کار روان دی. نو دا معنا نه ده چې موږ مثلا وخت نه لرو یا وخت ډیر لرو او بېروزګار یو راځو په دغسې یو مسایلو باندې بحث کوو. د دې موخه دا ده چې موږ څنګه د عامه پوهاوي ذهنیت له تاسې سره شریکولی شو، له تاسې څخه اخیستلی شو او په مجموع کې هغه څه چې زما او زما د هیواد پر وړاندې ګټور تمامېدی شي د هغې پر وړاندې باندې مبارزه کوو. ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا یوازې او یوازې لاریون نه دی، بلکې تر دې وروسته به د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ترسره شي. هغه ځوانان چې هغوی د خپلې ژبې دپاره کار کړی دی، په هغه برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي، موږ هغوی تقدیرو، په هغو باندې ویاړو، هغوی به همدغسې لایف کې راځي زموږ سره به برخه اخلي. تاسې تکړه شئ، زه به هغه ځوان راواخلم چې د پښتو قاموس یې لیکلی دی، زه به هغه ځوان راواخلم چې د سویډني ژبه یې پښتو ته راړولې ده، یا پښتو یې سویډني ته اړولې ده، یا مثلا فرانسوي یا پښتو ته اړولې ده. تاسې زموږ په سر کې سترګې استئ، ستاسې هر خدمت موږ ته قابل د قدر دی. ولې دا چې موږ نه کوو او صرف او صرف فیسبوک استعمالوو او بیا دغسې پروګرامونه راځي او په هغه پروګرامونو کې صرف او صرف تخریبونکی کامنټ لیکو، دا نو بیا قضاوت نه دی. دا که موږ ویو چې قضاوت نه دی نو ټول لیدونکي هم وایي چې دا قضاوت نه دی. بیا هم له کمنټه مو مننه، مهرباني. امین وروره یو خبره ډېر لنډ کوم، خاطر تاسو دواړه په همدې موضوع غږېدلی. در خور و کورور و برادر بود، نمیفهم که خواهر محترم سوال کرده بود که شما 3 نفر هستین یا 1 نفر. از لحاظ فیزیکی 3 نفر هستیم و از لحاظ افغانیت و از لحاظ وجدانی مفکوره که مثبت در مقابل افغانستان داریم 1 نفر هستیم و توقع ما همی است که افغانستان 35 میلیون در حدود 35 میلیون نفوذ دارن، این کل اینا باید بگوین که 1 نفر باشن. کل اتحاد بینشان یک قسم مثل که در گروپ 3 نفر ما را میبینیم که شما فکر میکنید که 1 نفر هستین شما. این رقم اتحاد افغانستان در بین کل اقوام، در بین کل ملت ها، در بین کل ملت افغانستان باید بیا تا که کل ما استاد شویم. اگر وحدت ما درست باشه ان شاء الله تعالی افغانستان هم آینده روشن میده. ډیره مهرباني. زخلوا صاحب کمنټونو ته ځو. لطیف درانی وروره واقعا هغه پوښتنه ما هم واورېده، د هغه کوچنۍ نجلۍ چې یو څپېڅ یې وکړله، دوی همدغسې د ایران او یا د نورو ملکونو تربیه شوي خلک دي، دوی یوازې زموږ د قومونو ترمنځ نفرت راوړه، نور هېڅ هم نه کوي. وریدالله ورور لیکي چې پوښتنه زما دا ده، ځینې خلک په فیسبوکونو کې یو لیکنه نشر کړي چې اشرف غني په هر کې خپلې خو خیر دا زموږ د ادارې پورې تعلق نه لري، خو بیا هم خپلې ښځې ته کلیسا جوړه کړې د دغه لیکنې په دې حکومت باندې څومره اغېزه شوې په معنوي سره. هغه د افغانستان په ټول تاریخ کې د خلکو بېسوادۍ خراب کړ، په خلکو په تمامه معنا خبرتیا لرلې او پوهه لرلې او د دښمن په سازشونو نو د امان الله خان دورې به سقوط نه کوه چې یو څو پیران، سیدان، مولایان رامنځته شول. خلکو نه په اسلام کې علم لرلو او نه په خپله ټولنه کې، او د هغه پیرانو خبرو ته لبیک ویلي او هغه پیرانو پیسې هم درلودلې، زور هم درلوده او خلک یې دې ته وعده کړه چې د امان الله خان پر وړاندې انقلاب وکړي. الله امان الله خان ستاسې لورګانې کافرې کړلې، الله امان الله خان ستاسې د لورګانو څخه د تېروي مرکبونه وویستل، الله یې هغوی ستاسې لورګان امریکا ته ولېږلي او دې وکړه یا اروپا ته ولېږلي. نو موږ د یو قبلونې بدبختۍ سره مخ شو. کوم چې د کلیسا خبره کوي په دغه ارګ ته په زرګونو خلک ځي راځي د ورځي. دا ارګ کوم داسې په غره کې پوټانی نه ده، په غار کې کوم ځای نه دی چې موږ د دې خلکو خبرې ومنو. دا ګوره د جهالو خبرې دي، د هغه مطلق بېسواده دی. ارګ یو لویه منطقه ده، تقریبا غون وزیر اعظم خان یې نیولی دی، شاهینو یې نیولی دی. هلته عسکر هم ځي، پولیس هم ځي، ملي امنیت، مولوي صاحبان هم ورځي، پیریان صاحبان هم ورځي، بزرګان هم ورځي، قومي مشران هم ورځي. زه به دا ومنم چې 100 کسان تلویزیون ته راشي ووایي چې موږ دا کلیسا په خپلو سترګو ولیدله. دا چې یو د ایران جاسوس، د پاکستان جاسوس یا د بل استخباراتي کړیو غلام مزدور مطلق جاهل ته منځته کېږي او ما غولوي، نو بیا دې په ما باندې لعنت چې زه د هغه په خپله باندې باور کوم چې یو شی په خپله سترګه نه. پښتو کې یو متل یو سړی درته راځي غوږ دې سپي وي ته سپي پسې منډې مه غوږ ته لاس. زه په هر کې ملګري لرم، دوستان لرم،
زه به د هغوی نه پوښتنه وکړم، هغوی بل اضافه وال څه په همدغه برخه کې غواړم لږ اضافه والی راولم. لومړی خو د پښتون رویښ خوځښت بنسټګر منګل صاحب یوه غوښتنه کړې ده، وایي چې تاسې ټولو ملګرو ته چې هغوی په هره ژبه باندې سوال کړی تاسې په پښتو ژبه باندې ورته ځواب ورکړئ. د ژورنالیزم اصول هم دا ایجابوي چې کومه خپرونه په کومه ژبه باندې باید که پښتني په هره دغه کې کېږي، خو ولې خپرونه باید په هماغه ژبه باندې ترسره شي. منګل صاحب ډېره مو کړې ده، کور مو ودان. دوهم یوې بلې پوښتنې ته راځم. زخلوال صاحب تاسې ډېر یوې ښې خبرې ته اشاره وکړه. راځئ موږ له تاسې سره یو. دا معنا دا نه لري چې موږ د باطلو طرفداري کوو. نن که موږ راجګېږو د اوسني نظام نه ملاتړ کوو، دا مو له تاسې سره ژمنه ده. تاسې دا ثبوت کوئ چې د ارګ په داخل کې دغسې یو عمل یا دغسې یو کار ترسره شوی دی. موږ به د ټولو ملي او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره لومړی به د دوی په وړاندې باندې مبارزه کوو، راجګېږو به. همدغه ځوانان به ته به یې په سکرین باندې وګورې چې تر تا وړاندې به تر تا مخکې به په همدغه برخه کې راجګېږي او مبارزه به کوي. موږ هم مسلمانان یو، خپل اسلامي اصول تر ټولو اصول راته ډېر مهم دي. دومره خبره دا ده چې موږ زاخلوال صاحب ډېر یوې ښې خبرې ته اشاره وکړه. موږ هر وخت په اوازو پسې ډېر ګرځېږو، حقایقو ته دومره ډېر انتظار نه کوو، په اوازو باندې ډېر زر باور کوو. که تاسې د غازي امان الله خان د ژوند په اړه د هغه تاسې هغه ځینې کیسې ولولئ، تاسې به په دې پوه شئ چې کله د کابل ښار ته هغه د ټرام یا د ریل پټلۍ راوړې وه، نو دغه د سیمې روحانین او پوه کسان دی له ځان سره اخیستي وه چې راشئ تاسې دغه وګورئ، دا شیطان نه دی، دا دغسې یو وسیله ده چې تاسې یو بل سره نږدې کوي، ستاسې ستونزې حلوي. په دغه کیسه کې داسې راځي، وایي کله مې چې دا د ځان سره ویوړل او دغه ریل مې ورته معرفي کاوه، وایي دوی ډېر زیات خوشحاله وو. وایي ما ورته ویل چې دا ډېر یو ښه وسیله ده، تاسې به سره ډېر نږدې کړي، تاسې ته به ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. وایي کله چې د غازیان نه راواپس شو، بیرته دوی تغییر شو، ویل چې دلته یې شیطان راوړی دی او دوی خپل نظر بیرته تغییر کړو. په هغه وخت کې وایي دوی اوازه هم نه وه، مخامخ مې ورته عملي تشریح کړو چې دغه ستاسې دپاره دی. خو خبره دا ده چې موږ تل په اوازو پسې ځو، موږ تل له حقایقو سترګې پټو. نو په دغه برخه کې زموږ نظر هم دا دی، تاسې دغسې یو ستونزه، تاسې دغسې یو مشکل تثبیت کړئ. د اسلامي اصولو په نظر کې نیولو سره دغه ټول ځوانان او د دې ترڅنګ دغه لکونو ځوانان چې په لاریون کې برخه اخیستې، دوی به لومړی د دغې په وړاندې باندې مبارزه کوي او راولاړېږي به. یو خبر زم پکې دی که اضافه کم ډېر لاند زه همیش مهرباني غواړم څه وکړم، خاطر تاسو جزئیات کې ډېر وغږېدلی. نو افغانستان نننی یو مهمه مشکل سره مخامخ شوی د ملت ورسره دوه کرکټر د انسانان دي، د شخصیت دوه پرسونالټي دي، دا په ټولو کې لیدل کېږي. او دا شخصیت ځان افغانان لري کې ځان په رښتیا ډول وپېژني. موږ ځان نه پېژنو، مهم دا چې موږ ځان نه پېژنو، موږ خپل ځان د پرسونالټي دی یو بل نقاب یا ماسک کې اچو، اما موږ وایو هماغه یاستو. موږ دا غټترین مشکل موږ ځان نه پېژنو. هر افغانستان کې هر نفر څه وګوري، هر که والي ده، که جوالي ده، که ډاکټر ده، که انجینر ده، دا ټول سیاستمداران دي. سیاست په برخه کې د زده کړې نه دي کړې، تجربه هم نه لري. نو یو پارچې تمثیلي هم په تلویزیون کې وو، یو سړی راغی د کور نه دیوان دکاندار کس سړی وایي تلویزیون ولګول، نو سویچ ریموټ راکز ته نارې بیا یې ګلاس چای کې تلویزیون ښځه ورته ویل څه کې وارکه ستړی وځه دې څه خبره ته مرته پر راوړه چې دوه درې دقیقې سیاست وکوي. نو ټول سیاستمداران سوي دي په دغه هر څوک سیاستمدار کېدای نه شي. هر څوک یو باید انجینر سي، یو باید ډاکټر سي، یو باید دکاندار سي. برخه کې سوغوي د خپل ځان پیدا کوي، کوم یو کې استعداد لري امغه سي. دوام شي چې ده نو نه په قرآن باندې صحیح ډول باندې پیګو، نه تفسیر باندې پیګو، نه ترجمه باندې صحیح ډول باندې پیګو، نه زده کړم کړی دي. نو ټول ملایان دي. نو دا رقم خو نه کېږي د ټول ملایان سو زه ته وایم ډاکټر صاحب خبره دغه د سپای وای غوږ د نه وړه ته سپای په اول غوږ دی خو ګور اول خو ټول سزان د ملای د ټول دغه دوه کرکټر کې انسانان د ټول ملت ځان هیڅ کې ځان او بيزني ان شاء الله تعالی دا
لار ته مخکې کېږي، ښه لاره به پیدا کوم. ډېره مننه زاخیلوال صاحب. مخکې ځو ځکه موږ لیدونکي نشو راخیستلی په پروګرام کې، نو اړینه به دا وي چې د دوی نظرونه راواخلو او د دوی نظرونه موږ یو پایلې ته رسېږو، ځکه موږ نن د ارزونې پروګرام دی. میر کاموال صاحب لیکي چې من در برابر هیچ قوم ملت زبان و با هم زاخیلوال صاحب کوم دا کمنټ راواخلئ په پښتو باندې دغه مطلب ووایي نو اسانه به وي. با هم برادر و برابر و کوچکترین فرقی و تعصبی نداشته و ندارم و نخواهم داشت. این درس را حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای ما مفت زمانی که مانند شما جوان بودم. ډېر زیاته مننه کاموال صاحب. کور مدان مشال بهیر لیکي چې زه خو وایم چې څومره ټویټر کار کوي څو ورته فیسبوک وکړي. ان شاء الله ټویټر ته ورځو. ډېر زیاته مننه کور مدان ټول ملګرو تکراری ملګري دي. دا وینمونه بیا تېرېږم. جمال الرحمن حمزه ورور لیکي چې سلام ټولو ته، زما پوښتنه مو ځواب رانکړ. ملګري بیا یې تکرار نو دې وده ځواب دی. روان دي انجنیر محمود وطنوال استاد یې پوښتنه کوم ډېر تکراري ملګري نشته. ټولو ته بیا سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم چې تاسې وخت افغانستان ورته وټاکئ، ځکه افغانستان کې اوس زما سوال واپس دی. نه زه کور مدان ملګرو زه فکر کوم پروګرام به نور راټول کړو چې زیاتېږي او نور به ملګري هم دغه کېږي. ستړي به یې ډېر تقریبا 1 ساعت وشو دغه پروګرام کړی دی. او تاسې اوازونه طبیعي ده چې دا د سکایپ څخه موږ په فیسبوک کې آنلاین یو، نو طبیعي ده چې اوازونه کې به لږ مخکېوالی راځي. موږ بخښنه غواړو. موږ په همدغومره وس وو چې تاسو سره دا هر څه شریک کړل. اجمل هوتک لغمانی لیکي ټول ملاتړ کوو او په تاسې غونډ ویښو ځوانانو ویاړو. دا چې موږ ستاسې لارو له اول څخه تر اخره تعقیب کړی نو حقیقت دا دی چې ستاسې لارو ونه لري او په دې هیله چې دا پروګرام تر اخره دوام وکړي او دا لارې اخرې لارې نه شي. دا آنلاین ملاتړ څنګه همراه صاحب لیکي دا آنلاین ملاتړ څنګه موږ وکولی شو ملاتړ. زخلوال صاحب یو جواب دې ته ورکړم د ورور ته په دې باندې تخنیکي هغه مسایلو باندې موږ په آنلاین لاریون کې اصولو کې معلومات جزئیات کې هم معلومات ورکړي. مستقیم ډول غیر مستقیم ډول باندې تاسو کولی شئ برخه واخلئ. دغه زخلوال صاحب دا لږ مخکې ذکر کړه چې دغه ویډیو شیر کول دا دونه کسان چې دا اوس ګوري، زه وګورم دا تقریبا 80 کسان دا اوس ویډیو ګوري. دغه ویډیو شیر کول دا 80 کسان شیر کړي، یعنی دغه غږ د موږ راجع کړی دا هغوی یې جګ کوي چې هم غږ یاستو دواړه. هغه کسان چې شیر کړي د موږ غږ تاییدوي، یعنی هم نظر یاستو، هم ټول په یو مفکوره یاستو د وطن د ملت د افغانستان ګټو په مطلبو باندې خبرې کوو. نو دا شیر کول اندغه برخه اخیستل ده. نو که غواړئ چې ویر افغان پاڼه کله چې د آنلاین لاریون پیل کېږي نو تاسو نه هیله کېږي چې مستقیم ډول سم برخه واخلئ. تاسو کولی شئ موږ ته پیشنهاد ولېږئ. موږ ویر افغان پاڼه کې موقتي ټایم لپاره تاسو بل ته اډمن کوو. تاسو خپل لایف خپرونه مخکې بوځئ، مفکورې هم شیر کړئ، مطالب هم شیر کړئ. صرف د همغه موقتي لاره دا مستقیم ډول باندې اوس برخه واخلئ. بله مننه. حکیات صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو دې راته ژوندي اوسئ. اسیر خان وروره تا لیکلي دي چې ځان سیاست ټول خلک ځان ملایق ګڼي، د دې مشکل حل لپاره څه اقدام پکار دی. ظهیر صاحب ورته اشاره وکړه چې په سیاست کې خپله ډاکټر لري، خو ما سیاست په روم ایټالیا کې لوستی او بیا په سیاست کې 14 کلنۍ نه دې خوا چې دی په فعال ډول باندې رول لرل. د تلویزیون نه مې سیاست نه دی یاد کړی، لوستی مې دی، د طبابت سره په څنګ کې کتابونه مې لوستي، مفاهیم مې لوستي، د برجوازي سیاست نه تر اوسني سیاست پورې ټول. زخلوال صاحب بکنه سره د ما اشاره تاسو ته نه و،
دا له کومې ډول باندې ټول افغانستان ته تاسو نه دا اسیر ور کمنټ راخسته دا اسیر ور کمنټ راخسته زخلوا صاحب ځان ته مثال ورکړ تاسو باندې اشاره نه تاسو په سیاست کې ډیر مخکې نه راستئ او په لاسرسي ورته لري په هتر لري ظاهر ور د زخلوا صاحب مخه اسیر ور دی اسیر ور یو کمنټ کړی دی اسیر ور په نوم باندې یو کس کمنټ کړی تاسو نه پوښتنه هغه باندې مهرباني کوملا صاحب امدا سیوی او کتابونه ولولي علمي بحثونه مثلا سیاست یوازې دا نه چې دی یوازې لکه د خپل اسلامي علوم لوستي وي او دا ځینې وایي چې علما مولایان هم په سیاست پوهېږي نه سیاست خپل مبادي تعریفونه خپل اصول او پرنسپونه لري داسې نه ده چې هر سړی دې راشي که ما څوک بوځي یو دیکانۍ ته نو یا به زه غنمو ته ډېرې اوبه ورکړم وراسته به یې کړم یا به اوبه ورنه کړم وچ به یې کړم سیاست همدا شی دی او اچھا چې ډېرې لافې کولې چې انجنیرانو وایي چې زه په سیاست پوهېږم چې سیاست یې نه لوستی او په مبادي او په علومو په تعریفونو په کلماتو یې آګاه نه وي سیاست ډېر سخت دی یوازې دا خبرې کول سیاست نه دی یوازې دا خبرې کول دا سیاست نه دی سیاست چې دی ډېر پراخ علم دی نو لکه ما چې ویلې زه نه غواړم چې تېر نظام ته اشاره وکړم او هدف ته مې هغه نه وي لکه تاسو ویلي یو نظام هغې کې زموږ مطلق علما صاحبان هغوی په سیاست نه پوهېدل خو سیاست یې کاوه نتیجې څه شوه دا روانه ټوله بدبختي روانه ده سیاست نه احساسات کې منشنرټي ده او نه چې دی دا چې څوک خبرې وکړي خبرې د ډېرو خلکو څه دي ما ته وویل که ما څوک بوځي او راته ووایي چې دا کلبه واخله نو کلبه به یو کیل به مې داسې روانې بل به نه به ماله پېژنم نه به هغه غاخوره پېژنم وایي نجاري د بیزو کار نه دی او کارکاري هنر داره سبق نیست که پر کار بخوانی در دو مطالونه که فکر کن کتایت که بله دا کنسپ سیاست کې ګوته جګوي دا اوس چې کوم خلک تاسو ګورئ په سټیجونو چې جګېږي او لارې بازۍ دوی هم دا سیاست نه د حل لاره یوازې همدا ده چې موږ باید په دې پوه شو دوه قسمه خلک موږ لرو یو باید تاسو پوه شئ یو وزیران دي او یو د پارلمان غړي دي د پارلمان غړي د خلکو د ولس نه راځي په افغانستان کې بدبختي دا ده چې موږ هر چا ته رایې ورکوو د حل لاره دا ده چې موږ باید په دې پوه شو چې دا سړی ډاکټر دی خو په سیاست کې څومره پوهېږي علمیت یې کړی دی که نه مثلا ما وویل چې زه اکثره ملګري اوس اکثر ملګري په ما باندې اعتراض نه کوي ځکه چې ما یو ورځ خپل سند چې و په همدې فیسبوک کې اعلان کړی چې دغه سند د ایټالیا د روم اردن نه مې په سیاست کې دغه سند اخیستی دی وړوکی دی که غټ دی خو یو څه مې اخیستی مهرباني همدا به جواب یې فکر کوم دا به بلې زخلوال صاحب زه غواړم صرف ډېر لنډ ځواب زه د دغه ورور د پښتنې سره موافق یم او د ورور د پښتنې موخه فکر کوم موږ تاسې هم نه اوسېږو خو پښتنه ډېره زیاته اړینه بولم ښه پښتنه ده زه د دې ورور لپاره ډېر لنډ جواب لرم هغه په دې معنا سره چې دا ډېر یو غټه حقیقت دی چې په افغانستان کې به هر سړی ځان سیاستدان معرفي کوي ولې مهم څه دی هغه دا دی چې ستا درک دی زما درک دی ما او تا باید داسې یو درک ولرو هر هغه چاته سیاستدان یا سیاستپوه ونه وي چې هغه د سیاست په لاره هم تللی نه وي هر هغه چا پسې لاړ نه شو چې د سیاست په نوم پوسټر چاپ کړي او ما او تا ورته ورشو په دیره کې ورسره یو کپ ډوډۍ وخورو او سبا یې پارلمان ته ولېږو د هر هغه چا پسې ونه درېږو چې هغه د سیاست په لاره هم نه وي تللی خو کله چې دغسې یو مبارزه پیلۍ لومړی ورسره ته ولاړې بیا زه ولاړم او بیا مو ترېنه قهرمان جوړ کړی بیا مو ترېنه سیاستدان جوړ کړی دا هغه څه دي چې زما او ستا درک پورې اړه لري راځئ سیاست درک کو سیاست پوی درک کو هر هغه څوک چې هغه د سیاست میدان ته راوځي او هغه ځان سیاست پوی معرفي کوي د هغه پس منظر وګورو چې دغه کس څوک دی د هغه باره کې مطالعه وکړو که چېرته هغه کس په افغانستان کې د افغانستان لپاره مناسب کس و هغه کس د افغانستان لپاره ګټور کس و او په حقیقت کې هغه کس د سیاست په اړه خبرې کولې او د سیاست په برخه کې زده کړې کړې وي بالکل دا سیاست پوی دی او په دغه وخت کې تا درک وکړې کله چې ته درک وکړې چې دغه کس واقعا په رښتیني ډول باندې په سیاست پوی دی او په دغه برخه کې د سیاست ګټور تمامېدلی شي دا یو درک دی کور دی ودان چې په دغه وخت کې درک کې نن کته زاخلوال صاحب درکې نن کته یو بل مشر درکې نن کته ډاکټر اشرف غنی درکې نن کته یو بل وزیر درکې
ته به یې درک کوې، هغه به تا ته ځان قهرمان افلاطون معرفي کوي. خو ولې دنده ستا څه ده؟ دا ستا دنده ده چې ته یو درک ولري، یو کس مطالعه کړي، د هغه باره کې معلومات واخلي. که په حقیقي کې هغه سیاستپوه او ملا او بالکل هغه ملا دی او هغه سیاستپوه دی، موږ او تاسو په دې باندې ښه پوهېږو. خو دا خبره ډېره فضیه خبره ده چې ډېر خلک به د سیاستدان په نوم باندې، ډېر خلک به د سیاستپوه په نوم، د ملا په نوم باندې صحنې ته راوځي او هغه به ځان معرفي کوي. دا په دې معنا نه ده چې چا ځان معرفي کوي او ما ته ورپسې ودرېږو او ما ته یې ملاتړ وکړو. اصلي او ایماني دنده دا ده چې دغه کس باره کې ما ته معلومات ولرو. که چېرته د دې وړ وي چې ورپسې لاړ شو، بیا ځو ورپسې، او که چېرته د دې وړ نه وي نو ولې ورپسې بیا لاړ شو. امین ډېره ښه خبره ده. خبره مو وکړه په دې خپرونه باید لږ ختمه کړو په دې باندې تاسو هم مصروف یاستئ، نو هغه آخري وختو کې یاستو. نو زه ټول نه مخکې فکر کوم چې یو بل سره بیا آخري مسج به واخلو درې وړه او همدارنګه د کوم خپل خاطرې بد او ښه خاطرې په دې وکړه باندې شیر کو بل ملګرو سره. مخکې دې نه زه باید دلته ووایم چې اول خو دغه د کمیسیون غړي ټول غړو نه سرور صاحب ستانکزی، قاری صاحب عیسی، امین ورسه اوس موږ سره ده، او همدا رقم زخلوال صاحب اوس موږ سره ده، او رشاد حمید او هلال صاحب په افغانستان کې د پښتون کموال، او قاسم ناصری، او همدارنګه د پښتونیار صاحب نه مننه کوو چې موږ په دې کې برخه واخیسته. هغوی ورونو ته هم دغه سبا بل سبا هم دغه 3 ورځې کې هغوی ته هم د رقم 3 کسیز خپرونې دي چې هغوی د خپل تجربې شیر کړي، نو آماده اوسئ د هغوی خبرو ته هم، د هغوی تجربو نه هم د لارونکي په هکله باندې. نو فکر کوم چې د آخري مسجونه هم ورکړو په هغه باندې کوم خاطرې کوم خبرې نو شریکې کړو. څه خبره څنګه به وي؟ ډېره به ښایي، ډېره به ښایي. مهرباني نو زخلوال صاحب ته به نوبت ورکړو. تاسو مخکې شئ، زه لږ وروسته د آخري خبرو مهرباني ظاهر صاحب نو همدا تاسې مهرباني وکړئ. تاسو خیبې ته ماته موضوع تاسو راوستو، تاسو په دغه تخنیکی برخه کې ډېر رول لرئ، نو که تاسو خپله مهرباني وکړئ په هغه ټولو اړخونو باندې چې تخنیکی اړخونه هم د هغه له تاسو سره دي، نو بیا به موږ وروسته خپل نظر وکړو. سمه زه د خپل برخه کې ما څه کار کړی دی، بعضې موضوع شیر کوم، بعضې خاطرې دي او بعضې مشکلات څنګه مخامخ شو. ډېر لنډه وایم. اول خو د کمیونیکیشن د اړیکې په هکله باندې تقریبا همدا رقم زخلوال صاحب ما سره همکاري ډېر وکړه، نو همدا رقم خپله مې د کسان ته قناعت ورکول دا ډېر غټ مشکل و. موږ ته خلک څه وایي آنلاین لاریون دوی ته عجیب تمامېږي چې دا څه رقم شاید او څه رقم باید وسي، نو ډېر کسان هم نظر کول مشکل و. او په داسې دغه فیسبوک مبارزونو سره موږ اړیکه راټینګه کړه، په دغه کسان داسې مشکل تمامېده چې دوه کسان چې شخصي مشکلات لري دوی څنګه په یو ګروپ کې کړو، نو دغه موږ ته ډېر مشکل تمامېده. نو زه دواړه باید څنګه قناعت ورکړو چې دا د ملي ګټو لپاره ده، که تاسو شخصي مسایل کې مشکلات هم لرئ او دا مسؤلیت د افغاني وجداني د ټول افغانانو د باندې مخکې کړو. اول دا و. بل خبره چې کله د آنلاین لاریون ما ټول سره شیر کوم، ما خو هغه ده، نو اوس ټول ما اوري، هغه د خپلوال صاحب هم پوه انسان او دې ته چې کله زه خبره وکړه ډېر په زر ورسېده، ډېر همکاري وکړه. اول ځلې مې دا خبره تقریبا فکر کوم 3 میاشتې مخکې اوس د ما انډیوال ملګری پښتونیار صاحب دغه ته مې شریکه کړه چې دغه رقم مفکوره د آنلاین لاریون کې هغه پوه نه شو. 3 ورځې پر سره خبرې مې وکړه، پوه نه شو پښتونیار صاحب چې دا څه شی ده. په همدې مې ورته وویل چا ته اوس مه وایه، بیا پاسته به وکړو. نو همدا رقم هغه ته مې ویل. نو بیا دویم کس مې زخلوال صاحب ته وویل چې زخلوال صاحب د یورپین کمیشن میټینګ ته راغلی و، نو دې ته مې زخلوال صاحب ته وویل، زخلوال صاحب اتومات په ورسېده په دې باندې. نو زخلوال صاحب ډېر هغه ډېر همکاري هر شی وایي، مخکې بیا هر رقم همکاري یو وکه دا خبره مخکې بیا ډېره ښه خبره ده. نو دا نور د ملګري انډیوالان خو پوه شو، حتی په فامیل کې مې څه ویل، دا فامیل کې خلک ما باندې داسې ویل وایل که دا چې وایي ته آنلاین لاریون خو سرک پر سرکو کې نیسي، په آنلاین سره هم ده. نو دا ډېر عجیبه تمامېده چې خلک ته قناعت ورکول ډېر مشکل و. په خاطر اول ځل کېده حتی دغه اوس د فامیل چې زموږ د نه پوهېده آنلاین لاریون چې ده، او دا اقدام زموږ د آغاز ده، دا شروع ده، دا ختمېږي نه. آنلاین لاریون معرفي سو اوس څه د همکاري د همدغه آنلاین لاریون د ویر افغان پاڼه په همکاري د
محترم زاخلوال صاحب سره قدر وړ د موږ سره تقریبا باید وایم وسته تایم سه تقریبا د پردې مخې کې تقریبا 80% د موږ کار او 80% کار د دې همکاري باندې سره مخې لاړ. همداسې نجیب ورور هم موږ سره همکاري وکړه د خپل توسط توانه پورې شیرینګ کې په ګروپو کې په نتورک کې موږ سره قاسم ورور پښتونیار ورور ټول همکاري وکړه. ټول نه مننه کوم. دا خاطره و د ما سره د دونه سختو سخنات ورکول خلک په کول اونلاین لرون شي دا نو دا موږ ماته ډیر جالب هغه تمامې د سهار سمې کوي خلک زر نه رسیدل. سمه ده. ډیره مننه. زه بخپل نظر په لنډ ول باندې وایم او زاخلوال صاحب ته یو لنډ زیر امر کما نظر دا دی چې تر کومه چې د کومې چې د لاریون شروع شوی دی په بیلابیلو برخو کې چې موږ هم په صفه باندې نه راتلو یا مثلا ځینې لنډ پیغامونه مو رالیږلي وو تر څو خلک وهڅېږي په دغه لاریون کې برخه واخلي. ترڅنګ دا به وویو چې زما په نظر باندې د ارزونې په برخه باندې زه لږ وغږېږم چې پایلې ډېرې مثبتې وي. ډېرو خلکو ته یو ښه پیغام ورسېدو. خلک په دې پوه شو چې موږ خپل غږ په آنلاین شکل کولی شو د خلکو غږونو ته رسولی شو. نو زه ډېر زیات ګټور بولم او په راتلونکي کې نه یوازې د داسې لاریون غوښتونکي وو بلکې په راتلونکي کې د لاریون ترڅنګ د عامه بیلابیلو پروګرامونو غوښتونکي هم یو. او زاخلوال صاحب ته یو زیری دی هغه دا دی چې همدغه اوس اعلان تاسې پوهېږئ چې د پښتون راویښ شه خوځښت هغه 15 لکه او 6,000 خواوشا غړي لري او دا ډېره د خوښۍ خبره ده چې په هغې کې موږ اوس په څېر باندې هېوادوال د نظر خاوندان خپل نظرونه شریکوي. نو دغه ګروپ یا خوځښت مشر سعدالدین منګل صاحب هغه ډاکټر صاحب زاخلوال په دغه ګروپ کې د اډمین په حیث باندې منظور کړی دی او صاحب چې کوم خدمت کوي له دوی وروسته دغه کوم لیکنې کوي کوم پیغامونه ورکوي موږ موخه دا ده چې دا تر ډېرو کسانو ورسېږي د نظرونو یې خلک ډېر برخمن شي. نو زه په لومړي سر کې د سعدالدین منګل صاحب نه چې هغه ډېره زیاته هلې ځلې د پښتنو د خصوصا د هېوادوالو دپاره په لار اچولي دي چې د عامه پوهه ترسره شي. ډېره زیاته مننه کوم او په دوم قدم کې زاخلوال صاحب ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې د زاخلوال صاحب لیکنې د زاخلوال صاحب پیغامونه د هېوادوالو دپاره لا ګټور او لا خوندور شي. مبارک دی زاخلوال صاحب. ما اول تاسې ټولو ملګرو نه زه مننه کوم چې پر ما دومره باور وکړه. دا یو ډېر سخت و چې یو څوک یو چا دا باور وکړي چې ټول اصول او پرنسیپ ورته وسپاري او هغه ته عام تام صلاحیت ورکړي چې دا پروګرام پر مخ باندې یوسه. دا ډېره خبره ده. نو کې ستاسو منندوی ما د پښتون راویښ شه خوځښت ملګرو او خصوصا د مشرتابه او پازوالانو هم منندوی ما مننه چې جای په ما باور وکړ چې دا کوشش کړی او کومه چې د خپل ولس او خلکو لپاره د کومې لارې زه کولی شم په خدمت وکړم او په هېڅ ډول به زه نه په دې کې ما ستړیا احساس کړې ده نه مې کومه تمه توقع له چا درلودلې ده او نه به زموږ مبارزه ده یوازې د خپل ولس او خلکو د ښېرازۍ او هوساینې لپاره ده او بس. راځم د مننې تر څنګ د دغه لاریون اخري خبرې دا دي چې کله موږ دا تصمیم ونیو چې دا لاریون به ترسره کوو او مخامخ راتلل ما ته راوسپارل شو دا ډېرې پوښتنې وې ته څنګه کولی شي هغه خلک چې تا سره هم په نظریاتي لحاظ باندې مخالف دي هم په نورو مسایلو کې درسره مخالف دي هغه ته ته داسې د هغه د خولې نه داسې خبرې راوباسي چې هغه بېطرفه کړي او تر څو ستا لاریون د خلکو د سوال لاندې رانغلي دا ډېره غټه ستره خبره وه. نو په ابتدا کې بیا د ټول نه زیاته چې موږ ته ډېر زیات ویاړ راوباښه او ډېرې موږ دغه کړلو خوشحاله کړو هغه د مسلم یار صاحب شرکت و موږ سره چې مسلم یار صاحب په
راغی د مشرانو د جرګې رئیس او هغه په ډېر جرأتمندانه ډول باندې زموږ د دغه لاریون ملاتړ وکړ او موږ سره په دغه لاریون کې برخه واخیسته او خپل نظر یې نورو دوستانو هم چې هغوی په سیاسي منصبانو ډیپلوماتانو پخواني لیکوالانو ژورنالستانو هغوی هم برخه واخیسته او هغوی هم موږ ته دا ویاړ راوباخه چې په دې لاریون کې زموږ لاره وتړي او ټول هغه نظریاتي اختلافات سیاسي اختلافات شاته وغورځوي او د ولس او زموږ خبره دوی په ډېره ساده شکل باندې په ډېر ارام واورېدله او موږ سره دغه وکړه. اوس چې دا یو بله خپل دغه مسؤلیت بولم چې ملګرو ته ووایم چې مبارزه کله انسان پیدا شي د پیدایښت نه تر مرګ ورځې پورې دا د مبارزې دغه دی. زه به دې ملګرو ته اخري خپله خبره وکړم هغه دا ده چې یو کس په دې فکر وي په دې نظر وي چې دنیا ته تبدیلي ورکړي دا نه کېږي. تبدیلي له ځانه نه پیل کېږي. راځئ ایمانا وجدانا عقلا فکرا د وطن مینه په زړه کې واچوئ نو تاسې کولی شئ ټولې دنیا ته تغییر ورکړئ. که تاسې ایمانا وجدانا عقلا د وطن مینه اخلاص د هر څه نه لومړی نه کوئ نور شی نه ترې لومړي کړئ نو تاسې هېڅکله نه د وطن لپاره څه کولی شئ نه د خلکو لپاره څه کولی شئ. په تاسې به ویره حاکمه وي ځکه ویره په هغه خلکو حاکمه ده چې هغوی مطلب لري هغوی یو مدا او مقصد لري. کوم خلک چې په ژوند کې ویره مدا مقصد نه لري تمه توقع نه لري په هغوی ویره حاکمه نه وي. موږ ته ډېرو خلکو ګواښونه راکړي دي او ډېرو خلکو راته یعنې ګوته نیولې ده نو دا چې نم د ځانه یو روپۍ د رشوت په نامه اخیستې نم چاته لاس نیولی نه علنن او نه شفاهن او نه شفرن نو هغوی ګواښونه څه شی شول نن موږ هغوی ته اخطارونه ورکوو. همدغه ټایپ د دې همدغې جلسې یا د دغې غونډې یا د دغه روان ژوندي پروګرام په ابتدا کې مو ویل چې هغې خلکو ته مې دا د دغه ځای نه ورته الټیماټوم غوندې ورکړ چې ګورئ موږ په هر څه پوهېږو ښه دا ده چې تاسې سمه لار ونیسئ. ما ورته ونه ویل چې موږ سره شئ یعنې موږ ورته وویل چې موږ تاسې نه بخو نو دا څه معنا وه. ډېره زیاته مننه کور و ودان موږ به همیشه د تاسې سره یو او زما یو شی چې دی همیشه دا وایم چې هغه به زه د خپلو سیاسیونو ته ووایم او دا خبره تاسې ټولو ملګرو ته ورسوئ کوم سیاسیون د ولس نه پرته سیاست کوي یا خو دوی په رهبرۍ نه پوهېږي یا یې د رهبرۍ اصول نه دي زده یا مطلق لیونیان دي یا جاهل دي. ولس کېږي او باندې کله رهبري کېږي چې د ولس لپاره خدمت وکړي هېڅ د ولس په موږ ژوندي کې برخه نه اخلي د ولس مړی درته خپل مړی نه ښکاري د ولس قاضي درته قاضي نه ښکاري د ولس نه په تورو موټر کې تېرېږي او د ولس لاسونه درته چټل ښکاري نو دا رهبري دا مصنوعي رهبري د یو څو ورځې ده دا به درله تېره شي خلاصه به شي خو ته بابت وکړه چې کومو ولسونو یوازې په افغانستان کې ده کوم رهبران د خپل ولسونو احترام نه دی ساتلی قدر یې نه دی کړی او کومو مشرانو که هغه وزیران دي رئیسان دي هغوی بیا ډېر شرمېدلي مرګونه لرېدلي دي. صحیح ده یو څو کسان په مرګ کې اگر پیسو په دوران کې جنازې ته ورځي د پلار په جنازه کې هم شرکت کوي د مور په جنازه کې هم شرکت کوي د ورور په جنازه کې هم شرکت کوي خو چې کله د قدرت نه ولېږي نو بیا یې په خوله نوم نه ډېره زیاته مننه زاخلوال صاحب ستا له خبرو نه کور دې ودان ډېر خوند یې وکړو. ظهیر ورور خپرونه به تاسې پای ته ورسوئ غواړم د درویش دراني یو 3 بیته در سره شریکم له هغې وروسته به تاسې بیا لیدونکو سره خدای پاماني وکړئ. دا خپرونه کې 3 واړه سره ګډ یو نو برخې مو تقسیم کړي دي نو تاسې به بیا هغه پای انانس ورکړئ. درویش دراني وایي زاخلوال صاحب وایي چې موسم بدل دی ښایي تللي مرغان بیرته راشي موسم ښایي تللي مرغان بیرته راشي و خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته راشي بیلتونه دا ځل د نو عمر دومره لنډ شه چې زه په لمن اوښکې پاکوم او جانان بیرته راشي. او وروستی بیت ته وایي چې درویشه داسې به ونه شي چې زموږ هدیرې درویشه داسې به ونه شي چې زموږ هدیرې سپین ږیرې وګرځوي ټول
او ځوانان بیرته راشي. ډیره زیاته مننه. زه هم په خپل وار سره د ټولو درنو لیدونکو مننه کوم چې تر دا او زموږ نظرونه یې واورېدل، خپل نظرونه یې را سره شریک کړه. ظهیر صاحب مهرباني. تاسو خدای پاماني کو په حدث خبرونه بیا زه بندوم. د پامان د ټول ملګرو تر بیا او تاسو د لیدو او زموږ د لیدو په تمه. مننه کو ټول ورونه د موږ خبرونه کې نن برخه واخیسته، دغه لایف شیر ک او موږ لایف تر اخره پورې وکړو. نو ان شاء الله سبا بل ورځ نو نور غړي هم د کمیسیون غړي هم د رقم مرکه بلري، نو سوالو ته پوښتنو ته جوابونه هم به ورکړي د کومنټو ته. نو ټول تاسو ټول د خدای په الله سپارم. نو همیش دعا بمدا کوو چې د افغانستان د پرمختګ په دعایو، افغانستان د ولواري په وحدت په امیدونو باندې موږ دا کار شروع کړی ده او تاسو ټول نه همکاري غواړو. نو موږ سره همغږ سئ، هموږه سئ، موږ دغه مبارزه تاسو سره یو ځای بغیر د کوم تعصب، بغیر د کوم شخصي فائدې مخې ته بیایو. نو تاسو ټول د خدای پاک الله باندې سپارم، د خدای په امان. نو تر بل خبرونه پورې به ان شاء الله ویرافغان پاڼه تعقیب کوي، موږ بل خبرونه هم بل. خدای په امان. خدای په امان.